ننګرهار والي شاه محمود میخیل په رهبرۍ کې د 1493 کال پورې میاشتې په اوږدو کې د امنیت، رغونې، حکومتوالۍ، فرهنګ، ټولنیزو چارو او نورو بېلابېلو برخو کې بېلابېل فعالیتونه ترسره شوي دي چې د نیټې له مخې په مستند ډول وړاندې کوو. ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې د وري په لومړۍ نیټه د بزګر جشن د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شو چې پکې ننګرهار والي، ولایت مرستیالانو، امنیتي مسؤلینو، ولایتي شورا غړو، ادارو مسؤلینو، بزګرانو، مدني فعالانو، مخورو، رسنیو استازو او سلګونه نورو ګډون کړی و. ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار 5 ناحیې اړوند احمد شاه بابا مینه کې د برېښنا شرکت په 3 میلیون افغانیو مالي لګښت 250 امپیره ترانسفارمر ګټې اخیستنې ته وسپارل شو چې 200 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شوې. د ننګرهار پوهنې اړوند 3 نور ښوونځي د نوري فایبر له لارې د انټرنیټ په ټکنالوژۍ سمبال شول. د ننګرهار د پوهنې ریاست د معلوماتو ټکنالوژۍ مدیر محمد کمین لطیفي وایي د پوهنې ریاست او اترا ادارې د شوي تړون له مخې د جلال آباد ښار نازوانا، شهید محمد عارف او استقلال لیسې د انټرنیټ پر پرمختللې ټکنالوژۍ سمبال شول. د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د نوي 1493 کال مانځنه د خلکو له لوري د بېلابېلو تفریحي پروګرامونو او مراسمو په جوړولو او ګډون کولو سره د امنیت په فضا کې ترسره شو. ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ مځینې سیمې په محمدیه دارالعلوم کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چې سلګونه کسانو پکې برخه اخیستې وه 40 تنو د قرآن کریم حافظانو دستاربندي ترسره شوه. په دې مراسمو کې د ننګرهار د حج اوقاف رییس مولوي محمد داود مجاهد فارغو حافظانو ته مبارکۍ ترڅنګ د مدرسې له استادانو له کورنیو څخه مننه وکړه چې د یادو حافظانو په پالنه او روزنه کې ستړیا ګاللې وه. د ننګرهار د والي په لارښوونه د دې ولایت 115 کلینیکونو ته درمل ولېږدول شول. وروسته له هغې چې ننګرهار والي شاه محمود میخیل د حوزوي روغتون، ننګرهار معبس او یو شمېر نورو کلینیکونو څخه لیدنه وکړه او د خلکو له لوري ورته په کلینیکونو کې د درملو د نشتون شکایت وکړ، په هڅو یې د دې ولایت ټولو کلینیکونو ته درمل ولېږدول شول. ننګرهار کې د بېلابېلو مدرسو څخه 288 تنو فارغو د دستاربندۍ مراسم ترسره شول. د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ په سراچي، خوشکمبد او جلال آباد ښار دوهمې ناحیې په مربوطاتو کې د بېلابېلو غونډو په ترڅ کې د حدیثو او وړې دورو، حفظ، تجوید او په ناظره د قرآن کریم 288 تنه فارغانو د دستاربندۍ مراسم د وري په دوهمه ترسره شول. د نوي کال په راتګ سره په ننګرهار کې د ګډ کار کولو په موخه د بېلابېلو قشرونو ترمنځ د ځانګړي ماښامنۍ ګډ پروګرام ترسره شو. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په نوښت د نوي کال په دوهمه ورځ په جلال آباد شاهي ماڼۍ کې د ملکي او امنیتي ادارو مسؤلینو، دیني عالمانو، پانګوالو، سوداګرو، قومي مشرانو، ګذر وکیلانو، د ناحیو امیرینو، ژورنالیستانو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او نورو قشرونو ترمنځ د ګډې ځانګړې ماښامنۍ پروګرام په دې موخه ترسره شو چې په نوي کال کې به ټول په ګډه د دې ولایت د آبادۍ، سوکالۍ او پرمختګ لپاره کار کوي. په 201 سیلاب کل اردو قومندانۍ کې د ختیځو ولایتونو په کچه د امنیتي او نورو برخو کې د همغږۍ او همکارۍ په موخه ناسته وشوه چې پکې ننګرهار والي شاه محمود میخیل، لغمان والي محمد اسف ننګ، 201 سیلاب کل اردو قومندان ډګر جنرال محمد زمان وزیری، د کونړ مرستیال والي او یو شمېر نورو بهرنیانو او نورو ګډون کړی و. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د وري په 3مه
هسکې مینې ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د ملي اردو، سیمهیزې اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت، سیمهیزو پولیسو او ولسي پاڅون کوونکو منصوبینو ته سپارښتنه وکړه چې د دهشیانو څخه د پاکې شوو سیمو د ساتنې او نورو قانوني چارو د پلي کېدو په موخه له یو بل سره همغږي او همکاري لا زیاته کړي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل او یو شمېر نورو لوړپوړو مسؤلینو له لوري په دې ولایت کې د سړو سیمو ښوونیز کال پرانیسته. د هسکې مینې ولسوالۍ په پاپین سیمه کې د هغه ښوونځي په پرانیستلو او پکې پوهنیز زنګ په وهلو سره پیل کړ چې له کلونو راهیسې پکې د ښوونځي د زنګ پر ځای د مرمیو کړنګار اورېدل کېده. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په مشرۍ دوري په دریمه د نظامی شورا غونډه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه چې پکې د دې ولایت بېلابېلو نظامي ارګانونو مسؤلینو ګډون کړی. د نظامی شورا په ونیزه غونډه کې ننګرهار والي شاه محمود میخیل د امنیتي ځواکونو څخه مننه وکړه چې دې ولایت ته د نوي کال په شپو ورځو کې د زرګونه کسانو پر راتګ سره د دوی خوندي امنیت نیولی او خلکو په ښه توګه په دې ولایت کې د نوي کال میلې پیل کړلې. د ننګرهار د ځینو قومي شوراګانو مشرانو د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب د وروستیو څرګندونو ملاتړ کړی او دغه راز یې ټینګار کړی چې طالبان د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته غاړه کیږدي. د ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ په لنډۍ سیمه کې د یادې ولسوالۍ د ولسوال محمد نسیم شینواري په مشرۍ دورې په دریمه د کرل شو کوکنارو د لمنځه وړلو په موخه کمپاین ترسره شو چې په ترڅ کې 50 جریبه ځمکه باندې کرل شوي کوکنار واړول شول. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار دوهمه ناحیې په مربوطاتو کې د جلال آباد ښاروالۍ له لوري د 21 میلیونه افغانیو په مالي لګښت شاوخوا 2 کیلومتره سړک چې 10 متره پلنوالی او نور اړین ملحقات لري تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ننګرهار والي شاه محمود میخیل دوري په 4مه جلال آباد شاهي ماڼۍ کې د کوز کونړ قومي مشرانو سره د خبرو پر مهال وویل چې دولتي ځمکې هیڅ چاته نه پرېښودل کېږي او غاصبینو سره د قانون له مخې چلن کیږي. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي د روان کال په ترڅ کې د جلال آباد ښاروالۍ ولسي تړون او یو هابیتات له لوري د جلال آباد ښار په ناحیې په مربوطاتو کې د شاوخوا 325 میلیونه افغانیو په لګښت پروژې پیل کوي چې ګڼ شمېر یې عملاً تر کار لاندې دي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل دوري په 4مه د ولایت مقام مرستیالانو، رئیسانو، بېلابېلو برخو امیرینو، مدیرانو او مامورینو سره د غونډې پر مهال د ګډ کار کولو په ترڅ کې د کارونو د تعقیب او د خلکو د کارونو په ژر خلاصېدو ټینګار وکړ. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په مشرۍ دوري په 4مه د ښاري نظم کمیسیون په غونډه کې پریکړه وشوه چې د سهار له 9 بجو څخه تر ماښام 8 بجو پورې په جلال آباد ښار کې هیڅ ډول اسټرینګي رکشاوې تګ راتګ نشي کولی. همداراز د خپل سر و هډو مسؤلین به تر نیولو وروسته د قانون منګولو ته وسپارل شي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل دوري په 4مه په داسې حال کې چې امنیه قومندان پاسوال غلام سنی ستانکزی او نورو مسؤلینو ملتیا کوله په دې ولایت کې د پولیسو ځانګړې کتې منصوبینو فعالیتونه په نقدي ډالیو او تقدیرنامو ورکړې سره وستایل. د ننګرهار ولایت بېسود ولسوالۍ د امان سیمه کې د 13 یتیمانو او 3 کونډو سرپرستې شاوخوا 3 کلنې جنت بیبي سره د 1 کال لپاره د خوراکي او نورو توکو مرسته وکړه. په ننګرهار ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست او ژورنالیستانو شورا له لوري د شعر نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ صمیم وویل د دې ورځې د لمانځنو څخه یې موخه هیوادوالو ته د شعر په ژبه د سولې پیغام رسول دي او همداراز شاعران د شعر په ارزښت پوهاوی ترسره کول دي. پولیسو د ننګرهار ولایت په تورخم بندر کې 15 تنه هغه کسان نیولي چې غوښتل افغانستان ته بې کیفیته درمل وارد کړي. پولیسو ته امر شوی چې د ټولو هغو بې کیفیته درملو مخه ونیسي کوم چې له نورو هیوادونو افغانستان ته واردېږي او د عاملینو سره د قانون په رڼا کې چلن ترسره شي. ننګرهار پوهنتون کې د کتابونو راټولولو کمپاین پیل شو. د پوهنتون د مسؤلینو په وینا یاد کمپاین د پوهنتون د فعالو وګړو پروګرام محصلینو په نوښت پیل شوی چې په ترڅ کې به د ننګرهار پوهنتون د اړوندو ښوونځیو د استادانو چاپ شوي علمي او څیړنیز اثار راټول او د هیواد بېلابېلو عمومي کتابتونونو ته ورکړل شي.
په ننګرهار ولایت کې د څلورو ولسوالیو مومندرې، لالپوره، درینور، رودات اړوند یو شمېر مالدارانو ته د یو لړ وسایلو ویش د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت اړوند د کرنې پراختیا برنامې له لوري د کرنې ریاست سره په همغږۍ د مالدارانو 50 ګروپونو ته د وښو میده کولو 50 ماشینونه په واک کې ورکړل شول. ننګرهار والي د چارو د ښه والي په موخه د بېسودو 8 ناحیې او سره رود 9 ناحیې ترمنځ د سرحداتو معلومېدو لارښوونه وکړه. ننګرهار والي شاه محمود میخیل دورې په 5مه د اداري مجلس په غونډه کې د ولایت مقام په مشرۍ د امنیې قومندانۍ، ښاروالۍ، ځمکو خپلواکې ادارې او ښار جوړونې ادارو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د چارو د ښه والي په موخه د بېسودو ولسوالۍ او جلال آباد ښار 8 او سره رود ولسوالۍ او جلال آباد ښار 9 ناحیې ترمنځ سرحدات معلوم دي. چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي امنیت منصوبینو د تېرې اونۍ په موده کې د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې یو تن پولیس د پاکستان قونسلګرۍ مخې ته د ویزو د کمیشن کارۍ او یو تن د ټلیفون له لارې د روغتیا پالو د تهدیدولو په جرم 15 تنه داعشیان او 3 وسلوال طالبان نیولي چې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال رسنیو ته وښودل. ننګرهار والي شاه محمود میخیل دورې په 5مه جلال آباد شاهي ماڼۍ کې د ملګرو ملتونو د ختیځ زون دفتر مشر ناهید ابواقر او د دې ادارې د سیاسي چارو افسر پوهاند رضوان الله نادري د یوې ناستې په ترڅ کې پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې اترې وکړې. د دغې ناستې په ترڅ کې د ننګرهار پر امنیتي او اقتصادي وضعیت، سیمهییزې حکومتوالۍ پر پیاوړتیا او فساد مخنیوي بحثونه وشول. په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیالي حبیبي کاکړ د دې ولایت او یو شمېر ادارو ښځینه او مسؤلینو او فعالانو میرمنو سره د ښځو اړوند په یو شمېر موضوعاتو خبرې اترې وکړې. د دغې ناستې پر مهال د ولایت مرستیالي او فعالو میرمنو د دې ولایت کې د ښځو پر ژوند، اقتصادي، ټولنیز او حقوقي موضوعاتو بحثونه وکړل. ننګرهار والي شاه محمود میخیل دورې په 5مه جلال آباد شاهي ماڼۍ کې د ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت او غړو اجمل عمر او سوراب قادري سره د ولسونو ستونزو حل او یو شمېر نورو موضوعاتو بحث په موخه ناسته وکړه. ننګرهار ولایت سره رود ولسوالۍ تورغر سیمه کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو له لوري عملیات ترسره شوي چې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د 40 کسیزې ډلې قومندان ملا توراب د 3 نورو ملګرو سره یو ژوندی نیول شوی دی. ننګرهار والي شاه محمود میخیل دورې په 5مه په دې ولایت کې د یوین اړوند او نورو ملي او نړیوالو مرستندویو ادارو مسؤلینو او استازو سره د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د همغږۍ او همکارۍ په موخه غونډه وکړه. په ننګرهار ولایت کې د مومندو او یو شمېر نورو قومونو د هلو ځلو او جرګې په ترڅ کې د مرحوم ملک حسن او مرحوم ملک ثناګل کورنیو ترمنځ 20 کلنه شخړه چې له امله دواړو لورو څخه 3 تنه وژل شوي او یو بل ټپي شوی او په دوستۍ بدله شوه. ننګرهار کې د اسلامیک ریلیف خیریه ادارې زر بېوزله کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. د مرستې د ویش پر مهال د ننګرهار ولایت مرستیال تمیم عارف مومن له رسنیو سره په خبرو کې وویل یادې مرستې د جلال آباد ښار په ګډون د 5 ولسوالیو بېوزله کورنیو سره ترسره شوې. ننګرهار ولایت روداد ولسوالۍ کې د بزګر جشن د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ترسره شو چې پر مهال د ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو، بزګرانو، بڼوالو، قومي مشرانو او ځوانانو او نورو ګډون کړی. ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ اړوند په تورخم ښارګوټي کې د لومړي ځل لپاره ننګرهار ته داخلېدونکي او پښتونخوا ته تلونکو لویانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شول. ننګرهار ولایت ګوشتې ولسوالۍ کې د بزګر جشن په داسې حال کې ولمانځل شو چې پر مهال د ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو، بزګرانو، بڼوالو او د سیمې نورو اوسېدونکو ګډون کړی و. ننګرهار ولایت د بېسود ولسوالۍ کې تېره شپه د پولیسو ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د نظام الدین او وزیر الدین په نومونو دوه غیر مسؤل وسلوال له ګڼ شمېر وسلو، نظامي تجهیزاتو او نورو توکو سره یو ځای نیولي دي. ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې ټولګټو چارو وزارت له لوري لسګونه کیلومتره سړکونه جوړیږي چې په جوړېدو سره به په ښار کې ګڼه ګوڼه راکمه او ښاري نظم رامنځته شي. په همدې موخه دورې په 6مه ولایت مقام کې مالي او اداري مرستیال سره د ټولګټو چارو وزارت مسؤلینو د یوې ناستې په ترڅ کې خبر ورکړ
ورکړ چې ډېر ژر به په جلال آباد ښار کې د 12.5 کیلومتره سړکونو جوړېدو ترڅنګ لسګونه کیلومتره نور سړکونه هم جوړ شي. ننګرهار پوهنتون کې د محصلینو په نوښت د سړک جوړولو او کانکریټ چارې پیل شوې. یاد سړک چې نږدې 200 متره اوږدوالی 6 متره پلنوالی دواړو خواو ته ویلې او پیدرو لري د پوهنتون د فعالو وګړو پروګرام محصلینو لخوا د جلال آباد ښاروالۍ په تخنیکي مرسته جوړیږي چې چارې به په راتلونکي یوه میاشت کې بشپړې شي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل سره د عامې روغتیا وزارت پلاوي د دې ولایت د روغتیا کارکوونکو مرستندو ادارو مسؤلینو د پولیو ضد واکسین ساحې پراختیا ماشومان او لویانو ته د پولیو واکسین پیل شوو کمپاینونو ښه ترسره کېدو په موخه ناسته وکړه. د ملي دفاع وزیر او غڅ ملاتړ ځواکونو عمومي قومندان د کورنیو بهرنیو لړو رتبه ملکي او نظامی مسؤلینو په ملتیا د ننګرهار امنیتي ارزونې په موخه دې ولایت ته سفر وکړ. د هیواد د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد د غڅ ملاتړ ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین بریج جنرال خوشحال سادات د ملي امنیت عمومي ریاست ولایتي مرستیال عباد الله عبادي د سیمهیزو ارګانونو خپلواک ادارې مالی او ادارې معین روح الله نیازي چې یو شمېر نورو مسؤلینو یې ملتیا کوله د ورې په 6 ننګرهار ولایت ته سفر وکړ او د دې ولایت د ارزونې په موخه د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په مشرۍ د نظامي شورا غړو سره د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ناسته وکړه. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د ورې په 6 د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د ځانګړي ماښامنۍ په برابرولو سره په دې ولایت کې د هندوستان هیواد سر کونسل راجکمار د ایران هیواد سر کونسل امیر حسینی او د پاکستان هیواد کونسل میا فیصل سره د همغږۍ او همکارۍ په موخه ناسته وکړه. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د ورې په 6 جلال آباد شاهي ماڼۍ کې د یوې لیدنې پر مهال په دې ولایت کې د سراپانو اتحادیې غړو ستونزې د حل په موخه واورېدې. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په هلو ځلو او د قومي مشرانو حاجي ملک نذیر ملک عثمان حاجي رئیس خان مولوي عباس انجینر نور افضل مصلح حاجي میر احمد او یو شمېر نورو مخورو په منځګړیتوب د 55 ساعتونو وروسته د سولې ولسي حرکت غړو د خوړو اعتصاب پای ته ورسید. د ننګرهار والي د ښې حکومتوالۍ د رامنځته کولو لپاره ولس ته د اداراتو د حساب ورکونې لړۍ پیل کړي چې په چارو کې د روڼتیا رامنځته کولو ته هم زمینه برابرولی شي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل دا څرګندونې د ورې په 6 جلال آباد شاهي ماڼۍ کې د دغې ولایت د کلو پراختیا کرنې روغتیا او پوهنې ریاستونو مسؤلینو د حساب ورکونې په غونډه کې وکړي. ننګرهار ولایت مرستیال تمیم عارف مومن د ورې په 9 ولایت مقام کې په داسې حال کې چې د کوچیانو رئیس او یو شمېر نورو کوچیانو مخورو هم شتون درلود وویل په دې ولایت کې به هر مهال کوچیانو ته د حقونو ورکړې په برخه کې په شفاف ډول اجرات ترسره شي. ننګرهار ولایت مرستیال تمیم عارف مومن سره د مالی برېښنا شرکت او سیمهیزو ارګانونو خپلواک ادارې مسؤلینو د یوې ناستې په ترڅ کې خبر ورکړ چې د ننګرهار په ګډون د هیواد په 5 ولایتونو کندهار هرات کابل او بلخ ولایتونو کې د 2000 میګاواټ برېښنا تولید پروژې پیل کیږي. ننګرهار ولایت مرستیال تمیم عارف مومن د بیا میشت کېدنې ولایتي کمیټې په غونډه کې د کورنیو بهرنیو مرستندو ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه ترڅو داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره د اړتیا وړ مرستې ترسره کړي. چارواکي وایي د ملي اردو 4مې پلې لیوا په هلو ځلو 55 میله درنې او سپکې وسلې چې د بېلابېلو عملیاتو پر مهال یې ترلاسه کړې وې ډایاک یا بې وسلې کولو پروګرام ته وسپارلې. د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ پر 2.5 یتیمانو زده کوونکو د الشباب اسلامي مرستندویه موسسې له لورې د 2.5 میلیون افغانیو نغدي خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. ننګرهار ولایت کوز کونړ ولسوالۍ کې د تعلیم الاسلام دیني مدرسې څخه 22 تنه چې قرآن کریم په ناظره لوستی او 3 حافظانو دستاربندي د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ترسره شوه چې پکې د دې ولایت د حج اوقاف رئیس مولوي محمد داود مجاهد په مشرۍ ګڼ شمېر علماء کرامو او مخورو ګډون کړی و. په ختیځ کې د ولسي ملاتړ پروګرام مشر حاجي سید رحمان مومن په مشرۍ د یاد پروګرام غړو او د ښاروالۍ مسؤلینو ګډه د همغږۍ او همکارۍ غونډه وکړه چې پکې د ګذر وکیلانو مدني فعالانو ځوانانو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی و.
د ولسمشر محمد اشرف غني په حکم د کرنې ریاست پراختیایي بودیجې څخه د 14 میلیونه افغانیو په ارزښت په ننګرهار ولایت کې د وچکالۍ له امله زیانمنو شوو مالدارانو ته د 400 ټنه څارویو خوراکي د ویش لړۍ پیل شوه. ننګرهار کې د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي دا هغه 125 کورنۍ دي چې د وروستیو جګړو له امله له خپلو سیمو څخه بېځایه شوي دي چې هرې کورنۍ سره د 250 امریکایي ډالرو نغدي مرسته وشوه چې په دې سره به د کورنۍ لومړني ضرورتونه پوره شي. جلال آباد ښار کې د ښار ګڼې ګوڼې کمیدو په پار د سوارلۍ لپاره د ملي بس موټرونو تګ راتګ پیل شو. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د دې موټرونو له تګ راتګ خوښي ښکاروي خو غوښتنه کوي چې ملي بس موټرې د ښار یو شمېر نږدې سیمو ترڅنګ ولسوالیو ته هم تګ راتګ پیل کړي. دوی وایي ملي بسونو تګ راتګ سره بېنظمي هم له منځه تللې، ګڼې ګوڼې مخنیوی شوې او په ارزانه کرایه 10 افغانۍ ده د ښار څخه بېسودو ولسوالۍ بینالغر سیمو پورې خلک لیږدوي. ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوال ډاکټر اسماعیل شینواري د حضرت عثمان مدرسې څخه لیدنه وکړه او ورسره د کرتاسي او یو شمېر نورو توکو مرسته وکړه. ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ کې د کرنې مدیریت له لوري د بزګر جشن د ځانګړي مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شو چې پر مهال دولتي مسؤلینو، بزګرانو، مخورو، ځوانانو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی و. ننګرهار ولایت سرو رود ولسوالۍ کې د ولسي تړون ملي پروګرام له لوري د 2 میلیونه او 500 زره افغانیو په لګښت 40 د بیا رغونې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. ننګرهار ولایت ټولنیزو چارو مرستیالې حبیبې کاکړ د املاکي کمیسیون په غونډه کې د ځمکو اړوند یو شمېر عرایض وڅېړل او د حل په موخه اړوند ادارو ته سپارښتنې وکړې. د ننګرهار استیناب محکمې رئیس په مشرۍ اداري پلاوي د استیناب دیوانونو او شهري محکمې څخه لیدنه او بررسي وکړه. مسؤلینو په دغه لیدنه کې د مراجعینو سره هم خبرې وکړې او دیوانونو تجهیزاتي ستونزې له ځان سره یاداښت او قضایي ادارې پرسونل ته د چارو سمون په موخه لازمې سپارښتنې وکړې. د ننګرهار استیناب محکمې رئیس قضاوتیار عبدالولي کاظزاده په مشرۍ د تحریراتو رئیس عباد الرحمن ملکزی، اجرایي عمومي مدیر نصرالدین رحیمي او یو شمېر نورو پښتون کې د ننګرهار استیناب محکمې د استیناب دیوانونو او شهري محکمې د بیلابیلو دیوانونو او ځانګړو محکمو څخه لیدنه او بررسي وکړه. ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ سولوزو سیمې څخه شاوخوا 14 ورځې وړاندې د جعلي خان په نوم یو سوداګر داعش وسلوالو له لوري د یادې ولسوالۍ مربوطاتو کې تختول شوی و چې د ننګرهار والي په هڅو د ولسوال محمد صدیق دولتزي او امنیتي مسؤلینو د ګډ کار په ترڅ کې د وسلوالو له منګولو آزاد او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. ننګرهار ولایت مرستیال تمیم عارف مومن په مشرۍ د 400 میلیونه ډالرو په ارزښت د 400 میګاواټ لمریزې برېښنا رامنځته کېدو په موخه د 50,000 جریبې ځمکې ټاکلو په موخه د مرکزي او ولایتي ادارو مسؤلینو سره ناسته وشوه. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار په سراج المعرض بڼ کې وطنیو تولیداتو ته د بازار موندنې په موخه 3 ورځنۍ ولسي نندارتون پرانیستل شوی و چې پکې د ننګرهار سربیره یو شمېر نورو ولایتونو کې تولید شوي وطني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي وو. ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار 5 ناحیې مربوطاتو کې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په یو کور کې له 2 تنو سره 800 ټابلیټکا ګولۍ نیولې دي. د معلوماتو له مخې یادو کسانو سره 1 میل کلاشینکوف او 1 میل توفانچه هم نیول شوې ده. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د وري پاتمه د دې ولایت د جنډر کمیټې میاشتنۍ غونډه کې وویل چې هڅه کوي ترڅو په حکومتي او نور ادارو کې میرمنو ته د کارموندنې او کاري چاپیریال غوره زمینه برابره کړي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د وري پاتم امنیه قومندانۍ کې د بېسود ولسوالۍ د ګردي کڅ خلکو ته د فاتحې او ډاډګیرنې مراسمو کې له ولسونو غوښتل چې مخالفین سولې ته راوبلي او د جګړې له بدمرغیو خپلې سیمې وژغوري. ننګرهار ولایت سرو رود ولسوالۍ اړوند کرنې په مسلکي ښوونځي کې په داسې حال کې چې ولسوال هجرت الله رحماني د پوهنې او ښوونځیو مسؤلینو شتون درلود. د ښځو ماشومانو لپاره د ښېګڼې مرستندویې ادارې له لوري پر 200 زده کوونکو کرتاسیه او نور توکي وویشل شول. ننګرهار ولایت دوربابا ولسوالۍ اړوند تورچینې سیمه کې سرحدي ځواکونو 2 تنو سره په سوزکي ډوله موټر کې 33 پاکټه خام چرس چې
چې قاچاق کول یې ونیول. د ننګرهار ولایت په بېلابېلو ښوونځیو کې د زده کوونکو له لوري په خپلو ښوونځیو کې د نیالګیو کینولو کمپاین ترسره شو. د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواري چې د استقلال لیسې په انګړ کې زده کوونکو سره د بوټو کرلو په کمپاین کې برخه اخیستې وویل چاپېریال ساتنه د هر انسان مکلفیت دی. د ونو بوټو کرل او پالنه اصلا د ځان سره مرسته کول دي. که موږ غواړو پاکه هوا تنفس کړو باید ډېرې ونې وکرو. د ننګرهار سیمه روغتون ادارې د جراحي ټیم سره تر ناستې وروسته تصمیم نیول شوی چې تر دې وروسته به هغه ناروغان چې د مثانې تیږه، انل، پولیپ، چوره، هایدروسل او بواسیر ولري هر ورځ عملیاتیږي. نو د دې لپاره هیوادوال کولی شي چې هر ورځ د روغتون مرکزي کتنځای یا پولیو کلینیک ته مراجعه وکړي چې په دې سره به د نورو هغو ناروغیو چې لوی عملیاتونو ته اړتیا ده د انتظار موده یې راکمه شي. ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ مسؤلینو د علیجان ابتدایي ښوونځي کې د زده کوونکو تدریسي بهیر څخه څارنه وکړه او همداراز یې ورسره د قرطاسي او نورو درسي توکو مرسته وکړه. په ننګرهار او کابل کې د څه باندې 650 میلیونه افغانیو په ارزښت د 106 پرمختیایي او رغنیزو پروژو قراردادونه لاسلیک شول. د کلو بیارغونې او پراختیا وزارت او کلیوالو شوراګانو ترمنځ 106 مختلفو پرمختیایي پروژو قراردادونه چې له 650 میلیونه افغانیو زیات بودیجه پرې مصرفیږي د روان کال د حمل میاشت په 8 نیټه لاسلیک شول. ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار 5 او 4 ناحیې په مربوطاتو کې له 2 بېلابېلو مدرسو څخه 21 تنه ناظره او 9 حافظانو ته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ستربندۍ مراسم نن د ورځې په 8 ترسره شول چې پکې د دې ولایت حاجي اوقاف رئیس مولوي محمد داود مجاهد او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی و. ننګرهار والي او د ښار جوړونې وزیر په جلال آباد ښار کې د وطني تولیداتو نندارتون څخه لیدنه وکړه. ننګرهار والي شاه محمود میخیل، د ښار جوړونې وزیر محمد جواد پیکار، مرستیال والي تمیم عارف مومن، د اولمپیک عمومي رئیس حفیظ الله ولی حکیمی، په سپورتي چارو کې د ولسمشر سلاکار اجمل غنی، جلال آباد ښاروال، د پوهنې ښار جوړونې رئیسانو او یو شمېر نورو مسؤلینو په جلال آباد ښار کې د وطني تولیداتو نندارتون څخه لیدنه وکړه. د ښار جوړونې وزیر په مشرۍ لوړ رتبه پلاوی ننګرهار ته د ګڼ شمېر پروژو لپاره د ځای ټاکلو او اړوند مسؤلینو سره د ښارګوټو پروژو او نورو ستونزو د حل په موخه سفر وکړ. د هیواد د ښار جوړونې وزیر محمد جواد پیکار چې د اولمپیک عمومي رئیس حفیظ الله ولی حکیمی، په سپورتي چارو کې د ولسمشر سلاکار اجمل غنی، د یاد وزارت مرستیال او د بېلابېلو څانګو رئیسانو او یو شمېر نورو یې ملتیا کوله. د ورځې په 9 ننګرهار ولایت ته د ګڼ شمېر مهمو پروژو لپاره د ځای ټاکلو او اړوند مسؤلینو سره د ښارګوټو پروژو او نورو ستونزو د حل په موخه سفر وکړ. ننګرهار والي شاه محمود میخیل وایي په دې ولایت کې به د افغان ترک لیسې تدریسي بهیر لا پیاوړی او ډېر ژر به دوهمه څانګه هم فعاله شي چې د پخوا په پرتله به په 10% تخفیف سره زده کوونکي پکې د زده کړو په موخه جذب شي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په نوښت له اوږده ځنډ وروسته د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره د جلال آباد ښار په سراج المعرض بڼ کې په ولسي بڼه له هر ډول سانسور پرته ترسره شوه چې پکې ننګرهار والي، د ولسمشر سلاکار، د ولایت مرستیالي، امنیه قومندان، ولایتي شورا او ولسي جرګې غړو، ادارو مسؤلینو، د هیواد بېلابېلو ولایتونو شاعرانو او د شعر مینوالو ګډون کړی و. په ننګرهار کې د ملي امنیت منصوبین د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د ساجد په نوم د داعش ډلې د ښاري شبکې یو مهم غړی ژوندی نیولې. د معلوماتو له مخې نیول شوي کس په ښار کې داعش ډلې ته خلک جذبول او ترڅنګ یې هغوی ته تبلیغات کول. ساجد اصلي د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې اوس مهال په لومړۍ ناحیه کې اوسېده چې په خپل جرم اعتراف کړی دی. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د ابي ابن کعب دارالعلوم کې د لسګونو علماء کرامو په شتون سره د یاد دارالعلوم زده کوونکو ترمنځ د څېړنیزو او علمي مقالو د لوستلو سیالۍ او غونډه ترسره شوه. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د یوې ناستې په ترڅ کې د امنیتي ارګانونو او ولسوالیو مسؤلینو ته د خپلمنځي همغږۍ، غصب، قاچاق او په غیر قانوني توګه د قانونو کیندنو مخنیوي سپارښتنې وکړي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د وري په 10 ولایت مقام کې په داسې حال کې چې د ولایت دواړو مرستیالانو هم شتون درلود د فلټري مرغانو روزنې او درملنې ډاکټرانو ټولنې غړو یو شمېر ستونزې او غوښتنې د حل په موخه واورېدې. د ننګرهار امنیه قومندانۍ د نشي توکو پر ضد د مبارزې او ترهګریزو کړنو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو
د بیلابیلو عملیاتو په لټونو په ترڅ کې د تیرو 40 ساعتونو پر مهال 2000 پیره مرمۍ 45 کیلوګرامه چرس او ګڼ شمېر نور توکي نیولي دي. ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند په یو سری کې د ملي امنیت موظفینو د عمران په نوم یو تن سره 2000 کارټنه د ام او انار تاریخ تیره جوس ونیول. ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار اړوند د لومړۍ ناحیې په سراج المعرض بڼ کې د ښاروالۍ مسؤلینو، ځوانانو او مدني فعالانو له لوري د پاکۍ اشر ترسره شو. ننګرهار ولایت رودات ولسوال سید علي اکبر سادات د یو شمېر نورو مسؤلینو په ملتیا د حصار شیکم د انجونو ښوونځي ته ورغی او زده کوونکو سره د کرتاسي او نورو توکو مرسته وکړه. د ننګرهار مابس کې د نعمان بن ثابت مدرسې څخه 50 تنه ناظره او 40 حافظان فارغ او دورې په 11مه د ستاربندۍ مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې پکې ننګرهار مرستیال والي تامیم عارف مومند، ولایتي شورا غړي اجمل عمر، حج اوقافو، عدلي او اطلاعات و فرهنګ رئیسانو، امنیه قمندانې مرستیال، مابس مدیر، علماء کرامو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی. ننګرهار والي شاه محمود میخیل دوري په 11مه د پچرګام ولسوالۍ یو شمېر مخورو سره د لیدنې پر مهال د وضعیت د خوالي او ستونزو د حل په برخه کې د ګډ کار کولو ټینګار وکړ. ننګرهار والي شاه محمود میخیل سره دوري په 11مه د ښاروالۍ په میلمستون کې په داسې حال کې چې د ولایت مرستیال تامیم عارف مومند د کرنې رئیس هم شتون درلود. په هیواد کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې دفتر مشر راجندرا آریال او د ټولنې د اوبو لګولو مسؤل سومن سیاجفتی په دې ولایت کې د خپلو فعالیتونو په اړه معلومات شریک کړل. ننګرهار مابس کې د لومړي ځل لپاره بندیانو ته د کتاب لوستنې په موخه د باچا خان په نوم کتابتون پرانیستل شو او یو شمېر ځوانانو له لوري ورسره د راټولو شوو کتابونو مرسته وشوه. د جمهوري ریاست د چارو ادارې د مالیې او عملیاتي او مرستندویه واحد لوی ریاست له لوري 152 میلیون افغانیو په مالي لګښت ننګرهار پوهنتون کې د نجونو زده کړیالانو لپاره د لیلي ودانۍ د جوړولو د بنسټ ډبره دوري په 11مه د ولړ مراسمو په ترڅ کې کېښودل شوه. د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حکم په هیواد کې د آسان خدمت اداره د یو شمېر نورو ولایتونو په ګډون په ننګرهار ولایت کې خپل فعالیت پیلوي چې په ترڅ کې به د میاشتو او لسګونه ورځو ځنډ کارونه یوازې 3 ورځو کې یا یوې اونۍ په ترڅ کې ترسره کیږي. ننګرهار مرستیال والي تامیم عارف مومند د اداري مجلس پر مهال د ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه ترڅو له مرکز څخه راغلي پلاوي سره په دې ولایت کې د آسان خدمت فعالیت پیل کولو په برخه کې همکاري وکړي او همداراز په یو شمېر نور برخو کې هم سپارښتنې وکړي. ننګرهار ولایت غنیخیل ولسوالۍ 25مې ویلې سیمه کې د ملي امنیت موظفینو له لوري 2 تنو سره په کورولا ډوله موټر کې 40 پاکټه چرس ونیول شول. ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې اړوند بیسودو پل ته سیمه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو له لوري 8 تنه داعش وسلوالو سره د اړیکو په تور او د ای بی ای شرکت برید په تړاو ونیول شول. د ملي امنیت ځانګړې کتې د معلوماتو له مخې نیول شوي کسان وسلوالو سره اړیکو سربیره د ای بی ای شرکت برید کې هم لاس لري چې له امله یې شاوخوا 14 بېګناه هیوادوال شهیدان شوي وو او په یادو عملیاتو کې چاته کوم زیان نه دی اوښتی او نیول شوي کسان تر څېړنې لاندې دي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل په لارښوونه د دې ولایت د بېلابېلو ادارو ګډ کمیسیون په جلال آباد ښار او سره رود ولسوالۍ کې د یو کمپاین په ترڅ کې د مخابراتي شرکتونو 10,052 سیم کارتونه چې په غیر قانوني توګه پلورل کېدل راټول شول. ننګرهار ولایت کوټ ولسوال نجیب الله رحماني په مشرۍ امنیتي مسؤلینو په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 12 جریبه ځمکه کې ولاړ کوکنار له منځه یوړل. ننګرهار ولایت مومندرې ولسوال محمد نسیم شینواري د یو شمېر نورو مسؤلینو په ملتیا د ایمل خان بابا لیسې ته ورغی او هلته ښوونکو او زده کوونکو سره د لیدنې په ترڅ کې ورسره د کرتاسي او نورو توکو مرسته وکړه. ننګرهار ولایت سره رود او نازیانو ولسوالیو کې ولسوالانو په مشرۍ مسؤلینو او قومي مشرانو سره د بېلابېلو ستونزو حل په موخه ناستې وشوې. د کامې ولسوال شریف الله فضلي په وینا له تېرو 3 کالو راهیسې 2 قومونو د هدیرې پر سر له یو بل سره خفه او په یاده موده کې څو ځلې تاوتریخوالی هم رامنځته شوی و چې د علماء کرام او قومي مخورو په همکارۍ یاده ستونزه حل شوه. ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار او د بي بي هوا لیسې د عامې روغتیا مسؤل
مسولینو د پولیو په برخه کې د کورنیو او بهرنیو مرستندوی ادارو د ټولنې استازو ښوونکو او زده کوونکو په شتون کې له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته د پولیو مخنیوي واکسین او ویټامین ای کپسول ورکړل. 3 ورځنی کمپاین پیل شو. د والیبال سیالو یا تورنمنت د پانتون د سپورت او بدني روزنې امریت لخوا د دې پانتون د 9 د لوبډلو ترمنځ د کپ په 14مه پیل شوې. د ننګرهار پانتون د سپورت او بدني روزنې امیر محمد نسیم کاکړو ویل د والیبال یادو سیالوي موخه د پانتون د منتخب لوبډلې ټاکل او غوراوي او ننګرهار ولایت د بیسودو کامي او کوز کونړ ولسوالیو 15 بزګرانو سره د کرنې وزارت له لوري د اقلیم بدلون لامل د رامنځته کیدونکو پیښو کموالي پروژې له لوري د کرنیزو سامان آلاتو مرسته وشوه. ننګرهار ولایت بټيکوټ ولسوال عبدالوهاب مومن په مشرۍ د امنیه قومندانۍ او ملي امنیت مدیرانو او نورو مسؤلینو له لوري د انبارخانې په سیمه کې په 15 جری بزمکه کې ولاړ کوکنار لمنځه یوړل شول. ننګرهار کې نوی راستنې شو کورنیو سره د 240,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د سرپناه جوړولو په موخه د ساختماني موادو او نقدي مرستې ترسره شوه. ننګرهار ولایت اقتصاد رئیس په هڅو د امریکا متحده ایالاتونو په مالی مرسته د اکټډ مرستندوی ادارې له لوري بیسود او سرو رود ولسوالیو ته پر راستانه شو نوي کورنیو د 240,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 9 کلمه ساختماني مواد او نقدي مرسته وویشل شوه. ننګرهار ولایت بټيکوټ ولسوالۍ مربوطاتو کې د ریحان الله په نوم یو 11 کلن ماشوم چې 4 میاشتې وړاندې تختول شوی او د ملي امنیت موظفینو له لوري آزاد او د خپل کورنۍ غړو ته وسپارل شو. جلال آباد ښاروالۍ کې د ښاري نظم کمیسیون غړو د ترانسپورتي اتحادو مسولینو سره د خپل سرو هډو مخنیوي او په ښار کې د نظم رامنځته کېدو په موخه ناسته وکړه. له ناستې وروسته مسولینو په ښار کې وګرځېدل او د خپل سرو هډو مخنیوي او اصلي ځایونو ته د لیږدولو په موخه بحثونه او پریکړې وکړي. ننګرهار ولایت تورخم ښاروالۍ مسولین په یاد ښارګوټي کې د پاکۍ او نظم په موخه کمپاین ترسره کړ چې په ترڅ کې د هټیو مخو او سړکونو پر سر پر غیر قانوني ډول ایښودل شوي توکي او لاسي کراچۍ ټولې او اصلي ځایونو ته ولیږدول شول. په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیالې حبیبي کاکړ د وري په 14مه ولایت مقام کې د مشتریانو په نوم د اونۍ ورځې په ترڅ کې د ګڼ شمېر ننګرهار میشتو ستونزې او غوښتنې واورېدې او اړوند ادارو ته د حل په موخه سپارښتنې وکړې. ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار سراج المعرض بڼ کې د لومړي ځل لپاره د ښوونځیو زده کوونکو ترمنځ د کرکټ رسمي سیالۍ ترسره شوې. پوهنې رئیس حسیب الله شینواري ویل چې په دغه سیالیو کې د ښوونځیو 12 کلونو او 15 کلونو زده کوونکو برخې اخیستې او د کرکټ بورډ روزونکو تر څار لاندې لوبې ترسره کوي. ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ اړوند د کمبو خوړ سیمه کې د کانال ریاست مسؤلینو له لوري د دې ادارې په 15 بسپي غصب شوي ځمکه باندې جوړ شوي چاردیوالۍ او خونې ونړول شول. یادو مسؤلینو په سیمه کې خلکو ته خبرداری ورکړ چې د کانال ځمکو له غصب څخه لاس واخلي چې د سرغړونې په صورت کې به قانوني چلن سره مخ شي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د ځانګړي تعقیب له امله په بیسودو او بټيکوټ ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو د هلو ځلو په ترڅ کې د احمد قریشي او ریحان الله په نومونو 2 تنکي ځوانان د انسان تختونکو له منګولو ته ژغورلو وروسته د وري په 14مه د مطبوعاتي کنفرانس پر مهال کورنیو ته وسپارل شول او د دواړو قضیو په تړاو 3 تورن کسان ونیول شول. په ننګرهار کې د جامع او دارالسلام دینی مدرسې څخه 138 تن نجونې او هلکان د قرآن کریم د حفظ تفسیر په برخه کې فارغ شول. په دې ولایت کې د علماو شورا مشر مولوي حمید الله صدیقي وایي د دې دینی مدرسې څخه په 15مه دوره کې تر دې مهاله شاوخوا 800 تنه د قرآن کریم د حفظ او تفسیر په برخه کې فارغ شوي دي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په امر د ننګرهار امنیه قومندانۍ له لوري د سمرخیلو پلټنې مرکز تڅیمه د میرویس په نوم په وجري بزمکه کې جوړ شوی مارکیټ تخریب کړی شو. ننګرهار امنیه قومندان پاسوال غلام سنی ستانکزی وایي د میرویس په نوم یو تن چې په یاده سیمه کې مستوفیت سره په یو جري بزمکه کې قرارداد کړی د قرارداد د نقشې خلاف یو جري بزمکه کې مارکیټ شروع کړی او هم 80 متره د سړک حریم لاندې کړي. په ننګرهار کې د ناصرو د قومي شورا لخوا د نظام په ملاتړ غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې ویلنوالو په خپلو خبرو کې د ولسمشر د وروستیو فعالیتونو ستاینه وکړه او ډاډ څرګند کړ چې د ناصرو ولسونه
د خپل حکومت سره ولاړ دي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په لارښوونه د ننګرهار ولایت په مومندرې، غنیخیل او بټي کوټ، روداتو، کوټ او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د ولسوالیو د مسؤلینو له لوري سلګونه جریبه ځمکو کې کرل شوي کوکنار له منځه یوړل شول او دا کمپاین لا هم جریان لري. ډېر ژر به د ننګرهار پوهنتون داخلي سړکونه او ویلې په اساسي توګه ورغول شي. د دې چارې ترسروي لپاره داوطلبه مرستو سربیره د لوړو زده کړو وزارت له پرمختیایي بودیجې 10 میلیونه افغانۍ هم ځانګړي شوي دي. ننګرهار ولایتي شورا غړو، دیني عالمانو او مدني فعالانو دورې په 14مه د ولایت رسنیو دفتر کې د یو خبري کنفرانس پر مهال د امنیتي ځواکونو د وروستیو لاسته راوړنو او هلو ځلو څخه ستاینه وکړه. د دغې کنفرانس پر مهال ننګرهار والي ویان او رسنیو دفتر مشر عطا الله خوګیاني د وروستیو لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کړل او زیاته کړه چې احمد قریشي، ریحان الله او ولیحان هغه کسانو چې تختونکو له لوري تختول شوي او له نیکمرغه روغ رمټ راخلاص او خپلې کورنۍ غړو ته وسپارل شول. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په مشرۍ د دې ولایت د نظامي شورا د پریکړې له مخې په لالپورې ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو د 10م کنډک د ځای پر ځای کولو او سیمه د مخالفینو څخه د پاکولو په موخه له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات پیل شوي دي. یا د عملیات چې په بریالیتوب سره جریان لري تر دا مهاله د لالپورې ولسوالۍ د ناڅاپي، سدي، ترۍ، ګرداوي، کوزمار سنګۍ، برمار سنګۍ، ګلډاک، برشکوټۍ او کوزشا کوټۍ سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې او د لاخي حکومتدارۍ په موخه پکې زمینه برابره شوه. د ننګرهار سیمه ییز روغتون تر چتر لاندې ختیځ کمپلیکس د نري رنځ مقاوم ناروغیو لپاره نوې څانګه فعاله شوه. دغه څانګه چې د عامې روغتیا وزارت د نري رنځ ملي پروګرام په مالي او تخنیکي مرسته چمتو شوي د راتلونکي شنبې ورځې به د ننګرهار سیمه ییز روغتون تر چتر لاندې د مجربو روغتیایي متخصصانو لخوا خدمات پیل کړي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د وري په 14مه د خپل کار په دفتر کې د ولایتي شورا غړو سره د همغږۍ او همکارۍ په موخه ناسته وکړه چې پر مهال د ولایت اداري او مالي مرستیال تمیم عارف مومن، امنیه قومندان پاسوال غلام سنی ستانکزی، ولایتي شورا مرستیال عبید الله شینواري او یو شمېر نور شتون درلود. د دې ناستې پر مهال د ولایتي ادارې او شورا ترمنځ په همغږۍ د عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو ژوند خوندیتوب د امنیه قومندانۍ له لوري ادارو او د ولس استازو ته د عامه ساتنې پولیسو د ګمارنې او په یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې اترې بحثونه او پریکړې وشوې. ننګرهار ولایت ټولنیزو چارو مرستیالې حبیبې کاکړ په مشرۍ د وري په 14مه ولایت مقام کې د املاکي کمیسیون غونډه وشوه چې پر مهال د یو شمېر غصب شوو ځمکو قضیې وڅېړل شوې او اړوند ادارو ته دوسیې د حل په موخه ولیږل شوې. ننګرهار ولایتي شورا او یو شمېر غړو د وري په 14مه ملي امنیت ریاست کې د دې ولایت ملي امنیت رئیس تورن جنرال نظر علي واحدي ته د ستاینلیک په ورکړې سره د نوموړي د کړنو ستاینه وکړه. د شورا غړو ویل چې ملي امنیت رئیس دې دې ولایت ته په راتګ سره ګڼ شمېر مجرمین نیولي په ولسوالیو کې د ډاډمن امنیت رامنځته کېدو په موخه شپې کړي، په عملیاتو کې ونډه اخیستې، انسان تختونکي، قاتلین او غاصبین نیولي او د قانون منګولو ته سپارلي چې له همدې امله په ستاینلیک وستایه. ننګرهار والي شاه محمود میخیل په لارښوونه د اچین ولسوالۍ ښوونکو ښارګوټی رسماً پرانیستل شو او د دې ولسوالۍ د بېلابېلو ښوونځیو پر 4 ښوونکو نومرې وویشل شوې. د ننګرهار ولایت دور بابا ولسوالۍ د ګوړکو سیمه کې د ګوړکو منځني ښوونځي ته د IRC یا ژغورنې نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ د 600,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 10 خونې لرونکي ودانۍ جوړولو چارې پیل شوې. ننګرهار ولایت عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی او د پاکستان هیواد کونسل عابد د یو شمېر نورو مسؤلینو په ملتیا په جلال آباد ښار کې د بختورکو روغتون څخه لیدنه وکړه. د دغې لیدنې په ترڅ کې د یاد روغتون مسؤلینو د روغتیا رئیس او د پاکستان کونسل ته د دې روغتون د بېلابېلو څانګو، تجهیزاتو او سهولتونو په اړه معلومات ورکړل. ننګرهار مرستیال والي تمیم عارف مومن د وري په 15مه ولایت مقام کې په داسې حال کې د ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد هم شتون درلود د ډاکار موسسې مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه ترڅو په ټولو ولسوالیو کې ځوانانو او میرمنو ته د حرفوي زده کړو
په برخه کې روزنه ورکړي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د وري په 15مه ولایت مقام کې د ښځو رول په سوله کې تر سرلیک لاندې یو ورځنی ورکشاپ او کنفرانس کې د وینا پر مهال وویل په ټولنه کې شته ناخوالو ته د پای ته رسیدو په موخه لازمه ده چې د میرمنو په همکارۍ سولیز کلتور او سالم فکر رامنځته کول له کورنیو پیل کړو. ننګرهار ولایت کې د ملي امنیت منصوبینو د هلو ځلو په ترڅ کې یو قومندان په ګډون 11 داعش او د 2 قومندانانو په ګډون 26 وسلوال طالبان له جګړې لاس واخیست او د وري په 15مه د مطبوعاتي کنفرانس پر مهال خپلې درنې او سپکې وسلې ملي امنیت ته وسپارلې او د نور افغانانو په څیر د ژوند کولو لاره غوره کړه. ختیځ کې د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټې او اطلاعات او فرهنګ ریاست د دې ولایت رسنیو دفتر سره په همغږۍ د خبريالې ارواخا د مرسل قاضي زاده فاتحه واغسته او د هیواد په کچه د رسنیو کور ټولو غړو ته د تسلط مراتب وړاندې کړل. په بیسودو ولسوالۍ کې د 4 میلیون او 600,000 افغانیو په مالی لګښت د 2 پروژو په بشپړېدو سره په سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه د سیلابونو له ګواښ څخه وژغورل شوه. د ننګرهار د کلو پراختیا او بیارغونې ریاست په همغږۍ په بیسودو ولسوالۍ کې 110 مترو په اوږدوالي د یو سربند 240 مترو په اوږدوالي ویلا او 115 مترو په اوږدوالي یو سربند د خوړو نړیوال پروګرام WP په مالی مرسته د WHH مستنده ټولنې لخوا بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د ننګرهار ولایت قبایل او سرحدونو چارو ریاست د معلوماتو له مخې د دې ریاست سره 18 قومي شوراګانې ثبت دي چې د دلوي میاشتې پریکړې له مخې د قومونو د یووالي او همغږۍ شورا ریاست معاونیت او منشي ټاکلو لپاره ټاکنې ترسره کړي. ننګرهار مرستیال والي تمیم عارف مومن په هڅو د دې ولایت د ولسوالیو د ودانیو د رغولو چارې له کامي ولسوالۍ څخه پیل شوې. د کامي ولسوال شریف الله فضلي وویل چې د ولایت مرستیال په هڅو د ولسوالۍ مقام ودانۍ او ملحقات رغول پیل شول. نوموړي ویل چې د دوی د کار دفتر تشنابونه او نور ملحقاتو رغونه وشوه او همداراز د ولسوالۍ مقام د برېښنا ستونزې اساسي حل لپاره عملاً کار روان دی چې د 2 ورځو په ترڅ کې به د ستونزه هم حل شي. د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ اړوند حمیم مالي دارالعلوم کې د نږدې 200 انجونو په ګډون 515 تنو ترمنځ پیل شوي د سیرت النبی حفظ او حسن کیرت پیل شوی سیالۍ پای ته ورسېدې چې په ټولو پړاوونو کې لومړی، دوهم او دریم مقام ګټونکو نجونو او هلکانو ته د لیپټاپ، موبایل او بایسکل او نورو ته نغدي او جامو ډالۍ ورکړل شوې. د ننګرهار امنیې قومندانۍ د امنیت نوی امیر سمونوال محمد ایمل نیزی د یوې غونډې په ترڅ کې د امنیې قومندانۍ منصوبینو ته ورپېژندل شو او رسماً خپله دنده پیل کړه چې د امنیې قومندانۍ په مقام کې د پیژندنې په مراسمو کې ننګرهار والي شاه محمود میخیل، امنیې قومندان پاسوال غلام سنی ستانکزی، ملي امنیت رئیس تورن جنرال نظر علي واحدي، د قومندانۍ مرستیالانو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی و. ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې د افغان بیسیم په مالي او د اریانا ټلویزیون په تخنیکي همکارۍ د ختیځو ولایتونو لسګونه کاریانو ترمنځ د حسن کیرت سیالۍ ترسره شوې چې د لومړي مقام، دوهم او دریم مقام ګټونکو د هیواد په کچه د کاریانو ترمنځ د حسن کیرت سیالۍ ته لاره پیدا کړه. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په ځانګړو هلو ځلو د کلونو ځنډ وروسته د نږدې 450 میلیون افغانیو په مالي لګښت د خان عبدالغفار خان مزار د جوړېدو چارې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیل شوې چې د یو کال په موده کې به بشپړې شي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د وري په 15مه ولایت مقام کې د یوې غونډې په ترڅ کې د حصارک ولسوالۍ قومي مخاورو ستونزې واورېدې چې پر مهال یې د ولایتي شورا مرستیال عبیدالله شینواري، د شورا غړو استاد اسرارالله مراد، اجمل عمر، عبدالقهار قدیر هم شتون درلود. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د ځانګړې پاملرنې له مخې د بنۍ ساختماني تصدۍ له لوري د دې ولایت د زربستریز روغتون چې د قرارداد له مخې چارې په 3 کلونو کې بشپړېدې د کارکوونکو د زیاتوالي او چارو د ګڼلتوب له امله به په معیاري بڼه د 1.5 کال په موده کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دې ولایت والي شاه محمود میخیل د جمعې ورځ د یو شمېر مسؤلینو په ملتیا د زربستریز روغتون له چارو څخه د لیدنې پر مهال د بنۍ ساختماني تصدۍ څخه مننه وکړه چې په وروستیو 2 اونیو کې د کارکوونکو شمیر 250 تنو ته لوړ کړي او له امله کارونه د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوي دي چې له امله به د 3 کلونو پروژه
په یو نیم کال کې په معیاري بڼه ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ننګرهار والي په هڅو د جلال آباد ښار دوهمې ناحیې په مربوطاتو کې د 40 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د ټولنیز مرکز د جوړېدو چارې پیل شوې. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په هڅو د جمهوریت ریاست د چارو ادارې د مالی او عملیاتي او مرستندوی واحد لوی ریاست له لوري د جلال آباد ښار د دوهمې ناحیې په مربوطاتو کې د 40 میلیونه افغانیو په لګښت د ټولنیز مرکز د جوړېدو چارې پیل شوې چې د 4 میاشتو په موده کې به بشپړې شي. د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې د تیرو 4 ساعتونو پر مهال امنیتي ځواکونو د پلټنو او تصفیې پر مهال 15 بوجۍ چاودېدونکي توکي او وکړې مینونه کشف او د ترلاسه کولو وروسته په سیمه کې له منځه وړي دي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په هلو ځلو د جمهوریت ریاست له لوري د څه باندې 14 میلیونه افغانیو په لګښت د جلال آباد شاهي ماڼۍ د جوړولو چارې دوري په 14مه پیل شوې چې د 1 کال په موده کې به بشپړې شي. د دې ولایت والي شاه محمود میخیل ویل د جمهوریت ریاست د چارو ادارې د مالی او عملیاتي او مرستندوی واحد لوی ریاست له لوري د 14 میلیونه او 300,000 افغانیو په مالی لګښت د بنۍ ساختماني تصدۍ په تخنیکي مرسته د جلال آباد شاهي ماڼۍ د بیا رغونې چارې پیل شوې چې د 4 میاشتو څخه تر 1 کال مودې پورې به بشپړې شي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل دوري په 14مه د هسکې مینې ولسوال رضوان الله بشرمل په مشرۍ د ولسوالۍ مخورو سره د لیدنې پر مهال ټینګار وکړ چې د دې ولایت په کچه د تپل شوې جګړې د مخنیوي لپاره باید مسؤلین او ولسونه ګډې هلې ځلې وکړي. د دې لیدنې پر مهال د هسکې مینې ولسوالۍ مخورو کاري محب الله او حاجي بندګل د پاپین ښوونځي د پرانیست له امله د ننګرهار والي څخه مننه وکړه او همداراز د ولسوالیو په کچه د مسؤلینو سره د هر ډول همکارۍ او خواړیکو د لرلو څخه ډاډ ورکړ. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې دوري په 14مه د یوې غونډې په ترڅ کې قومي مشرانو، مدني فعالانو، ګذر وکیلانو، اصناف او ځوانانو د سولې روانو هڅو بین الافغاني سولې په اړه پر دایمي او باعزته سولې رامنځته کېدو ټینګار وکړ. دوی د خبرو پر مهال ویل موږ ټول په افغانستان کې دایمي او باعزته سوله غواړو. د سولې روانې هڅو ملاتړ کوو، پر مخالفینو غږ کوو چې د حکومت سره د خبرو اترو او ناستو له لارې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او له لارې په افغانستان کې ثبات ته زمینه برابره کړي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل سره دوري په 14مه جلال آباد ښاروالۍ میلمستون کې په داسې حال کې چې د ولایت د سکتوري خدمتونو رئیس فضل ربیع حمیم هم شتون درلود د کونړ ولایت چپ ادارې څخه د وسلوالو مخالفینو له ویرې بېځایه شوو کورنیو غړو د سرپناه او بیړنیو مرستو ترسره کېدو په موخه ناسته وکړي. ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار 5مې ناحیې اړوند د کچهګړۍ په سیمه کې د ولسي وګړو د 1 میلیون افغانیو په مالي لګښت د دولت ځایو جامع جومات د جوړونې چارې پیل شوې. ننګرهار ولایت مقام پولیس جمدید غالب مجاهد د یوې غونډې په ترڅ کې د ګوشتې ولسوالۍ خلکو ته تر پیژندلو وروسته دنده پیل کړه. د پیژندنې په غونډه کې د ولایت مقام بشري سرچینو رئیس عبدالرؤف مومند، ولایتي شورا غړو افتخار مومند، اسرار الله مراد، ډاکټر ناصر کاموال، د ګوشتې مخکینی ولسوال شیرشاه حسیني، د سیمې قومي مخورو او ځوانانو شتون درلود. د سیمې زورګانونو خپلواک ادارې په وړاندیز او د جمهور رئیس په حکم هجرت ګردیوال د درینور نوې ولسوال په توګه د یادې ولسوالۍ خلکو ته تر پیژندلو وروسته رسما دنده پیل کړه. د ولایت د بشري سرچینو رئیس عبدالرؤف مومند د نوې ولسوال د ګمارنې مکتوب ولوست چې د سیمې زورګانونو خپلواک ادارې په وړاندیز او د ولسمشر په حکم هجرت ګردیوال د درینور ولسوال په توګه ټاکل شوی. ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار او ومې ناحیې اړوند سره رود د سرکې څخه تر سرخاب پوله پورې د 15 میلیون افغانیو په لګښت د 2.1 کیلومتر سړک او نور ضروري محرکات د جوړولو چارې ګړندۍ شوي چې ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته چمتو شي. دغه سړک د ښاروالۍ له بودیجې څخه جوړیږي. ورسره به ګلدان، برېښنایي پایې د سړک یو لوري ته په پاخه او اساسي بڼه ویاله او نور ضروري ملحقات جوړ شي چې دا مهال پرې د پرایم ګورډ اچونې چارې پیل شوي دي. ننګرهار ولایت کوز کونړ ولسوالۍ کې د سولې او یووالي تر نامه لاندې د مدارسو طالبانو عالمانو ترمنځ د والیبال سیالۍ ترسره شوې. ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ کې د لایف مرستندوی ادارې له لوري
250 اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو او د اوړي لباسونو مرسته ترسره شوه. ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ کې د سولې تر سرلیک لاندې د کرکټ سیالۍ ترسره شوې چې پکې د یادې ولسوالۍ د بېلابېلو سیمو لوبډلو برخه اخیستې وه. د کامې ولسوال شریف الله فضلي وویل چې له دغو سیالیو څخه یې موخه ځوانان ورزش ته هڅول او دوی ترمنځ د سولې پخلاینې روغې جوړې انګیزې پیاوړي کول دي. ننګرهار ولایت کوټ ولسوال نجیب الله رحماني د پوهنې امیر په ملتیا د دې ولسوالۍ د خیدرخیلو ښوونځي له تدریسي بهیر څخه څارنه وکړه او د ښوونځي مسؤلینو زده کوونکو ته یې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ. د لوی څارنوالۍ عسکري مرستیال د تفتیش رئیس او ورسره پلاوي د ننګرهار استنام محکمې له رئیس سره په خپل کاري دفتر کې ناسته وکړه. د لوی څارنوالۍ عسکري مرستیال ډګر جنرال عبدالفتاح عزیزي، د لوی څارنوالۍ د تفتیش رئیس جنرال صالح محمد، د ننګرهار استناب څارنوالۍ رئیس او ورسره پلاوي د ننګرهار استنام محکمې رئیس عبدالولي قاضیزاده سره په خپل کاري دفتر کې ناسته وکړه. د ناستې پر مهال د ننګرهار استناب محکمې رئیس قضاوتیار عبدالولي قاضیزاده ګډون والو ته د محکمې په روانو چارو معلومات ورکړل. ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ کې د اتات یتیمانو او د یتیم لرونکو کورنیو سره د 1 میلیون افغانیو په ارزښت د بېلابېلو خوراکي او 500,000 افغانیو نقدي مرسته ترسره شوه. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د وامي للشباب اسلامي موسسې څخه مننه وکړه چې د دې ولسوالۍ اتات یتیمانو ته د 1 میلیون افغانیو په ارزښت د خوراکي او 500,000 افغانیو نقدي مرسته وکړه. لالپورې ولسوالۍ کلینیک کې بیړنۍ څانګه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه او مالدارانو، بزګرانو او زده کوونکو سره د اړوند توکو مرسته وشوه. د ننګرهار ولایت پوهنې، روغتیا او کرنې او مالدارۍ ادارو له لوري د دې ولسوالۍ په کلینیک کې د بیړنیو پیښو څانګه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د چکنور سیمې مالدارانو او بزګرانو سره د اړوند توکو او زده کوونکو سره د کرتاسۍ مرسته وشوه. ننګرهار والي شاه محمود میخیل، امنیه قومندان پاسوال غلام سنی ستانکزی، ملي امنیت رئیس تورن جنرال نظر علي واحدي چې د ملکي ادارو او یو شمېر نورو مسؤلینو یې ملتیا کوله، د اروپا 13مې د لالپورې ولسوالۍ په چکنور سیمه کې د ولسي پاڅون کوونکو له پوستو او نوو جوړېدونکو تحکیماتو څخه لیدنه وکړه. د دې لیدنې پر مهال په پوستو کې میشت ولسي پاڅون کوونکو د ننګرهار والي او مسؤلینو څخه مننه وکړه چې د دوی ستونزې اورېدو، تحکیماتو او پوستو څخه د لیدنې په موخه دنګ غره ته ورپورته شول. ننګرهار والي شاه محمود میخیل چې د 201 سیلاب کل اردو قومندان ډګر جنرال محمد زمان وزیری، امنیه قومندان پاسوال غلام سنی ستانکزی، ملي امنیت رئیس تورن جنرال نظر علي واحدي، 4مې پلې لواء قومندان برید جنرال محمد کریم نیزی، د سکتوري خدمتونو رئیس فضل ربی حمیم، کلو پراختیا رئیس انجینر مجیب الرحمن ضیا، کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد، عامه روغتیا رئیس نصیر احمد دوراني، د کرنې او مالدارۍ رئیس ذبیح الله حسنزی، د ټولګټو چارو سرپرست او یو شمېر نورې ملتیا کوله. د اروپا 13مه د لالپورې ولسوالۍ په مقام کې د خلکو سره ناسته وکړه. هغه د لالپورې ولسوالۍ د خلکو د میړانې او سرښندنو څخه ستاینه وکړه چې خپل اولادونه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ګمارلي، په خپله یې د خپلو سیمو د ساتنې په موخه ولسي پاڅون کړی او ډاډ ورکړ چې د ولایت مقام په مشرۍ به امنیتي او ملکي مسؤلین یا د ولسوالۍ ته په ټولو برخو کې ځانګړې پاملرنه وکړي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په مشرۍ د دې ولایت د نظامي شورا غړو د هلو ځلو په ترڅ کې د لالپورې ولسوالۍ د چکنور سیمه تر 12 کلن ځنډ وروسته د وینو تویېدو پرته د مخالفینو له شتون څخه پاکه او پکې د اروپا 13مه د دې ولایت ملکي او نظامي مسؤلینو د سیمې د سلګونه اوسیدونکو سره ګډه غونډه وکړه. ننګرهار والي شاه محمود میخیل جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غني سلامونه او سیمه د مخالفینو د پاکېدو له امله مبارکي ورکړه او زیاته کړه خوښ دی چې د شاوخوا 10 کلن ځنډ وروسته یې د یوې اونۍ عملیاتو په ترڅ کې د جګړې او وینې تویېدو پرته د لالپورې د چکنور او ګڼ شمېر نورې سیمې د مخالفینو شتون څخه پاکې کړي چې په دې برخه کې د ولس د ځانګړې همکارۍ او امنیتي ځواکونو د سرښندنو څخه ستاینه وکړه. د ننګرهار ولایت مرکز په جلال آباد ښار کې سلمانیانو د یوې غونډې په ترڅ کې چې د اصنافو او کسبګرو اتحادیې مسؤلینو سره یې درلوده د خپلو ټولنیزو چارو د ترسره کولو په موخه د دوشنبې په ورځ د کار نه کولو پریکړه وکړه
دوی وایي په جلال آباد ښار کې 450 د سلمانۍ هټۍ شتون لري چې د جمعې او نورو ورځو کې کارونه زیات وي، نو له همدې امله د خپلو کورنیو او دوستانو په غم او ښادیو کې ګډون نشي کولی، ځکه د دوشنبې ورځ د کار نه کولو پریکړه وکړه. په ننګرهار ولایت کې د خښتو بټیو اتحادیې مسؤلین د یوې غونډې په ترڅ کې پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به ټول بټیو مسؤلین خپلې خښتې د بهرنیو اسعارو پر ځای یوازې په افغانیو پلوري. د دوربابا نوی ولسوال شیرشاه حسیني د یادې ولسوالۍ ولسونو او منصوبینو ته وروپېژندل شو. ننګرهار ولایت د دوربابا نوی ولسوال شیرشاه حسیني د ولایت مقام بشري سرچینو رئیس عبدالرؤف مومن له لوري د یادې ولسوالۍ منصوبینو او ولسونو ته د یوې غونډې په ترڅ کې د اروپا 13 وروپېژندل شو او رسماً خپله دنده پیل کړه. ننګرهار پوهنتون کې د فوټبال سیالیو ټورنامنټ ترسره شو. نوموړی ټورنامنټ چې 15 ورځې به دوام وکړي د پوهنتون د سپورټ او بدني روزنې امریت لخوا د دې پوهنتون د 11 پوهنځیو د لوبډلو ترمنځ په لار اچول شوی دی. د ننګرهار پوهنتون د سپورټ او بدني روزنې امیر محمد نسیم کاکړ وویل د فوټبال یادو سیالیو موخه د پوهنتون د فوټبال منتخبې لوبډلې ټاکل او غوراوی دی. ننګرهار ولایت سرو رود ولسوال کاري هجرت الله رحماني په هڅو په دې ولسوالۍ کې د 2 میاشتو کورنیو ترمنځ کلنه دښمني د یوې جرګې په ترڅ کې په دوستۍ بدله شوه او دواړو کورنیو غړو ژمنه وکړه چې له دې وروسته به یو پر بل هیڅ ډول تیری نه کوي. ننګرهار ولایت کوز کونړ ولسوالۍ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلینو له لوري 514 مالدارانو ته حیواني خوراکه کنجاړه وویشل شوه. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د ولي په 19مه د استثنا محکمې غونډو په تالار کې د عدلیې او قضایي ارګانونو سره د همغږۍ په جوړه شوې غونډه کې ټینګار وکړ چې د ډاډمن امنیت او ښې حکومتوالۍ په موخه د عدالت تامین شي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل په دې ولایت کې د عدلیې، قضایي، امنیتي او نورو ادارو ترمنځ د همغږۍ فضا په رامنځته کولو خوښي وښوده او هیله یې وښوده چې په ولسوالیو کې دې هم د ټولو ارګانونو ترمنځ همغږي او همکاري لا پیاوړې شي تر څو د یوې پیاوړي نظام لپاره په ښه توګه چارې ترسره شي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل سره د ولي په 19مه ولایت مقام کې په داسې حال کې چې د ولایت مرستیال تمیم عارف مومن هم شتون درلود په هیواد کې د یو ان اوچا ادارې د بشري مرستو همغږي کوونکي یان ریډلی د اروپای ټولنې د بشري مرستو مسؤلې اس میډي جان او یو شمېر نورو مسؤلینو په دې ولایت کې د بشري وضعیت څېړلو، مرستې او همغږۍ په موخه ناسته وکړه. ننګرهار والي شاه محمود میخیل یادو مسؤلینو ته د ولایت کې د بشري وضعیت، پوهنې، اقتصاد، رغونې، داخلي بې ځایه شوو کورنیو، له پاکستان هیواد څخه راغلو کډوالو، له کونړ چپ ادارې څخه ننګرهار ته د بې ځایه شوو کورنیو او یو شمېر نورو بشري برخو کې د ترسره شوو مرستو او ستونزو په اړه معلومات ورکړل او په یادو برخو کې د مرستو همغږۍ غوښتنې وکړې. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د وري په 19مه ولایت مقام کې په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي حاجي حضرت علي په مشرۍ د کوز کونړ او درې نورو ولسوالیو او د کونړ د نورګل ولسوالۍ قومي مخورو سره د یو شمېر ستونزو حل په موخه غونډه وکړه. د ننګرهار ولایت سکتوري خدمتونو رئیس فضل ربي حمیم د دې ولایت د ښار جوړونې سرپرست رئیس په ملتیا د وري په 19مه د ننګرهار پوهنتون اداري او اقتصادي پوهنځیو ودانیو څخه لیدنه او څارنه وکړه. ننګرهار کې 38 تنه قابلګۍ له نیمه زده کړو فارغې شوي. د ننګرهار د روغتیايي علومو انسټیټیوټ مسؤلین وایي د روغتیايي علومو د انسټیټیوټ څخه 38 نجونې چې قابلګۍ برخه کې خپلې نیمه زده کړې بشپړې کړي ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شوې تر څو وکولی شي هغه تشه چې په دې برخه کې لیدل کېږي ډکه کړي. د ننګرهار ولایت مقام په همغږۍ د دې ولایت د پوهنتون او 20 سکتوري ادارو چې پکې کرنې، کانال، چاپیریال ساتنې، کلو پراختیا، اطلاعات او فرهنګ، راډیو ټلویزیون، مخابراتو، اقتصاد، ټولګټو چارو، ښار جوړونې، سوداګرۍ، ګمرک، مستوفیت، اوبو رسونې، برېښنا، کار او ټولنیزو چارو، حج اوقافو، ښځو چارو، قانون او صنایعو ریاستونو او ادارې شاملې دي. ترمنځ د دوه اړخیزې همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک شو. د ننګرهار ولایت مومندرې ولسوال محمد نسیم شینواري د امنیتي مسؤلینو په ملتیا د دې ولسوالۍ د باسول
او ډب سیمې ته ولاړ او هلته یې د 20 جریبه ځمکه کې ولاړ کوکنار له منځه یوړل. ننګرهار ولایت ګوشتې ولسوالۍ مقام او پوهنې امریت مسؤلینو د مورګۍ ښوونځي له تدریسي بهیر څخه د څارنې په ترڅ کې د یو شمېر توکو مرسته ترسره کړه. ننګرهار ولایت رودات ولسوال سید علي اکبر سادات سره د بېلابېلو سیمو قومي مخورو د کوکنارو مخنیوي، سولې پخلاینې او امنیت ټینګښت په موخه ناسته وکړه. په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیالې حبیبې کاکړ د ورې په شلمه ولایت مقام کې د مشتریانو په نوم د اونۍ یوې ورځې په ترڅ کې د ګڼ شمېر ننګرهار میشتو ستونزې او غوښتنې واورېدې او اړونو ادارو ته د حل په موخه سپارښتنې وکړې. ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار شیرزي لوبغالي کې د ورې په شلمه د ختیځ زون 533 تنو نارینهو او ښځینه او دیني عالمانو څخه د حج ناظمینو ټاکل کېدو په موخه ازموینه واخیستل شوه چې له ډلې به 250 دواړو نومرو اخیستونکي د حاجیانو د ناظمینو په توګه وټاکل شي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل په مشرۍ د ملګرو ملتونو ادارې مسؤلینو او د دې ولایت د سکتوري ادارو رئیسانو او استازو ترمنځ د ماشومانو د وجې صندوق په اړه د همغږۍ غونډه وشوه چې په ترڅ کې د ماشومانو روغتیا او روزنې ته د لاښې پاملرنې په موخه لازمې پریکړې ترسره شوې. ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې د نارنج ګل په نوم د بایسکل ځغلولو سیالۍ ترسره شوه چې پکې 120 تنه لوبغاړي به تر ګمبیري دښتې پورې په سرعت سره 40 کیلومتره فاصله طی کړي. دغه سیالۍ چې د ورې په شلمه ولایتي شورا غځېدلي سړک څخه پیل شوې پر مهال ننګرهار والي شاه محمود میخیل په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي عبدالظاهر قدیر، ولایتي شورا مرستیال عبید الله شینوارې او غړو یې اجمل عمر، ناصر کاموال، عبدالقهار قدیر، افتخار مومند، د ورزش ادارې مرکزي او ولایتي مسؤلینو، لوبغاړو، د ورزش مینوالو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی و. ننګرهار والي وایي معلوماتو ته لاسرسي څېړنیز ژورنالیزم ته لار پرانیزي چې له امله ښه حکومتداري رامنځته کېدلی شي. نوموړي دا ډاډ هم ورکړ چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د پلي کېدو په برخه کې به همکاري کوي او هم به ټولې ادارې دې ته ژمنې کړي چې یاد قانون پلی کړي. شاه محمود میخیل دا څرګندونې د ورې په شلمه جلال آباد ښار کې اطلاعاتو څخه په ګټې اخیستنې د خپرنیز راپورونو له لارې د فساد سره مبارزې تر عنوان لاندې 3 ورځني روزنیز ورکشاپ په پای کې وکړي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل او د انعکاس راډیو ټلویزیون ادارې مشرتابه د ځانګړي تعقیب او هلو ځلو په ترڅ کې د انعکاس راډیو ټلویزیون مشر انجینر زلمی چې نږدې 15 میاشتې وړاندې ناڅرګنده وسلوالو تختولی او نن د تختونکو له منګولو آزاد او خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. ننګرهار والي شاه محمود میخیل سره د ورې په 21مه د ښاروالۍ په میلمستون کې د ملګرو ملتونو دفتر د ځانګړي سیاسي استازي مرستیالې ایګنرډ په بېلابېلو موضوعاتو خبرې اترې وکړي. د یادې ناستې پر مهال په ختیځ کې د ملګرو ملتونو ادارې مشرې ناهید ابواقر، د یونما د سیاسي چارو افسر پوهاند ډاکټر رضوان الله نادري او نورو مسؤلینو شتون درلود. د دغې ناستې په ترڅ کې د ننګرهار پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت، سیمهییزې حکومتوالۍ پر پیاوړتیا، ټاکنو د بیارغونې پر پیل شوو پروژو او د دې ولایت د پرمختګ په اړه خبرې اترې او بحثونه ترسره شول. ننګرهار والي سره د بوکس لوبغاړي عبدالجبار کوچي تر لیدنې وروسته تایلنډ هیواد ته نړیوال سیالیو کې د ګډون په موخه سفر پیل کړ. دغه لیدنه چې د ورې په 21مه جلال آباد شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه پر مهال د ننګرهار د بوکس استادانو انور الرحمن سمسور، زمری عرب، د بوکس یو شمېر لوبغاړو او نورو ګډون کړی و. چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بېلابېلو سیمو کې د ملي امنیت ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو 3 او د داعش 15 هغه غړي ژوندي ونیول چې د نورو کړنو ترڅنګ په جلال آباد ښار کې وروستیو کې د چاودېدونکو توکو او مینونه ځای پر ځای کول. د ننګرهار ملي امنیت ریاست کې د ورې په 20مه د ننګرهار والي شاه محمود میخیل او ملي امنیت رئیس تورن جنرال نظر علي واحدي له لوري د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال نیول شوي وسلوال خبریالانو ته ورښودل شول. ننګرهار ولایت کې د ولسي ملاتړ پروګرام د دفتر له لوري د سیمهییزې حکومتوالۍ په موخه د ورې په 20مه قبایلو چارو ریاست کې 2 ورځنی ورکشاپ پیل شو چې پر مهال ننګرهار والي شاه محمود میخیل، قبایلو چارو رئیس، د ولسي پروګرام مشر، د بېلابېلو ولسوالیو قومي مخورو، مدني فعالانو، میرمنو، ګذر وکیلانو، ځوانانو
او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی د ولسي ملاتړ پروګرام مشر په سرو رود ولسوالۍ کې د 4 میلیونه او 332,000 افغانیو په مالي لګښت یو استنادي دیوال تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ننګرهار ولایت سرو رود ولسوالۍ په ډنډ برکت خان ګیلان سیمه کې د خوراک نړیوال ادارې په 4 میلیونه او 332,000 افغانیو په مالي لګښت د WHH تطبیق کوونکې ادارې له لوري د 600 متره په اوږدوالي یو استنادي دیوال تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. یو تن د 300 جریبه دولتي ځمکې غصب په تور په 6 کاله او 6 میاشتو تنفیذي بند محکوم شو. د ننګرهار زون دولتي ځمکو د غصب ځانګړې لومړنۍ محکمې یو تن د 300 جریبه دولتي ځمکې غصب په قضیه کې چې د سرو رود ولسوالۍ اړوند د فتح آباد په سیمه کې موقعیت لري د جزا 1914 کوټ د لومړۍ مادې 4مې فقرې بند په اساس په 6 کاله او 6 میاشتو تنفیذي بند محکوم کړ. ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ په شاکوټۍ سیمه کې د افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د وسله والو طالبانو یوه لویه قرارګاه، یو مهم بندخونه او یو شمېر پټنځایونه، درنې او سپکې وسلې ونیول شوې. د معلوماتو له مخې په دغې بندخونه کې وسله والو مخالفینو بېګناه ملکي وګړي بندیان ساتل او له همدې ځایه د تخریبي کړنو په موخه پلانونه جوړول. ننګرهار ولایت مومندرې ولسوال محمد نسیم شینواري د امنیتي ځواکونو په ملتیا د دې ولسوالۍ په مربوطاتو کې 15 جریبه ځمکه کې ولاړ کوکنار له منځه یوړل. ننګرهار ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د دې ادارې د کنفرانسونو په تالار کې د تیاتر نړیواله ورځ ولمانځل شوه چې پر مهال یو شمېر فرهنګیانو، د تیاتر مسؤلینو او ممثلینو، یو شمېر ځوانانو، خویندو او نورو ګډون کړی و. ننګرهار کې ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي او په ټاکنو کې میرمنو ته د پوره ونډې ورکولو په موخه 2 جلا غونډې وشوې. ننګرهار ولایت ښځو چارو ریاست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په موخه غونډه وشوه چې پکې ښځینه دولتي مسؤلینو او یو شمېر نورو میرمنو ګډون کړی و. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهنمل ډاکټر یحیی فهیم د محصلینو چارو مرستیال او اړوند پونځیو رئیسانو سره د ننګرهار پوهنتون او سکتوري ادارو ترمنځ د تفاهم لیکونو د تطبیق په اړه غونډه وکړه. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د وری په 22مه د خپل کار په دفتر کې د یو شمېر مخور سره د لیدنې پر مهال د دوی ستونزې واورېدې. د یادو مخورو په استازی اجریس خان وویل د ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې 11 کسان نیول شوي چې پکې یو شمېر زده کړیالان او کم عمره لرونکي دي. دوی زیاته کړه که یاد کسان جرم ونه لري نو د مخورو سره د خوشي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. ننګرهار والي په دې ولایت کې د پانګوالو او سوداګرو ستونزې د حل په موخه واورېدې. ننګرهار والي شاه محمود میخیل چې امنیه قومندان پاسوال غلام سني ستانکزي ملتیا کوله د ورې په 22مه ولایت مقام کې په دې ولایت کې یو شمېر سوداګرو، پانګوالو او نورو کاروباریانو ستونزې د حل په موخه واورېدې. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې د مشورتي لوی جرګې لپاره د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د استازو ټاکلو بهیر بشپړ کړی چې د مرکز څخه د ورکړل شوي برخې له مخې د 15 میرمنو په ګډون 4 تنه ورته ټاکل شوي دي. ننګرهار مرستیال والي تمیم عارف مومند د ورې په 22مه ولایت مقام کې په داسې حال کې چې د ولایت دفتر رئیس، جلال آباد ښاروال، ښار جوړونې رئیس، د قاسم آباد ښارګوټي اوسیدونکو او نور شتون درلود، مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې په ښارګوټي کې ټولې چارې د قانون له مخې ترسره کړي. ننګرهار مرستیال والي تمیم عارف مومند ساختماني پروژو کې د شته ستونزو حل په موخه د نظارتي ټیم مسؤلینو سره ناسته وکړه چې په ترڅ کې په یو شمېر نورو پروژو کې ستونزې په ګوته او په حل کې اړوند مسؤلینو ته د اجرااتو سپارښتنه وکړه. ننګرهار والي شاه محمود میخیل وایي د ولسمشر د ځانګړي بودیجې څخه په دې ولایت کې د شاوخوا 600 میلیون افغانیو په لګښت د غازي امان الله خان مزار، جلال آباد شاهي ماڼۍ، پاچا خان مزار، انجنو شپږ پوړیزې لیلې، جوماتونو، ټولنیز مرکز او یو شمېر نورې پروژې چارې پیل کړي دي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د هلو ځلو په ترڅ کې د جمهوري ریاست د چارو ادارې مالی او عملیاتي او مرستندوی واحد لوی ریاست له لورې بنی شرکت لخوا په جلال آباد ښار او یو شمېر ولسوالیو کې 15 میلیارده او 2.5 میلیون افغانیو په مالي لګښت د بېلابېلو پروژو کارونه کړندي شوي دي. په دې پروژو کې د دې ولایت د بېلابېلو ولسوالیو په روغتونونو کې د 4.9 میلیون افغانیو په لګښت تمځایونه او د 4.8 میلیون افغانیو په لګښت په جلال آباد ښار کې د یو مسجد او ټولنیز مرکز د جوړېدو چارې روانې دي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار چلمتري درمسال کې
د سکانو او هندوانو مذهبي ورځې ویساک 320 کلیزې مراسم د وري په 40 پیل شول چې پکې ننګرهار والي شاه محمود میخیل او یو شمېر نورو ګډون کړی و. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د خبرو پر مهال د ویساک د 320 کلیزې له امله د ولسمشر محمد اشرف غني د مبارکۍ پیغام شریک کړ او زیاته کړه چې جمهور رئیس لارښوونه کړې ترڅو په دې ولایت کې میشتو هندوانو او سکانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل وایي د دې ولایت په زیات شمېر ولسوالیو کې د کوکنارو د اړولو کمپاینونه پیل کړي چې تر دا مهاله په سلګونه هکتار ځمکه کې د کوکنارو له کښت پاکه شوې ده. نوموړي زیاته کړه تېر کال ننګرهار کې پر 13,000 هکتار ځمکه د کوکنارو کښت شوې او اوس اګني کال کې 50% کموالی راغلی چې لامل یې په لورو پرتو سیمو کې د حکومت د حاکمیت ساحې پراخوالی دی. د ننګرهار پوهنتون او د امریکا د بال سټیټ پوهنتون ترمنځ د عملي او مسلکي همکاریو تفاهم لیک لاسلیک شو. د ننګرهار پوهنتون د مسؤلینو په وینا د تفاهم لیک له مخې به دواړو پوهنتونونو ته د ریسرچ ظرفیت لوړونې، مقالو چاپ او نورو عملي برخو کې له یو بل سره همکاري کوي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په مشرۍ د نظامی شورا او یو شمېر غړو چې پکې د ملي امنیت رئیس تورن جنرال نظر علي واحدي، امنیه قومندان پاسوال غلام سنی ستانکزی، سرحدي ځواکونو قومندان محمد ایب حسین خیل، دوربابا ولسوالۍ مسؤلینو او یو شمېر نورو شتون درلود. د دې ولسوالۍ د هررخیز وضعیت د څېړنې په موخه ناسته وکړه. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د وري په 25 ولایت مقام کې د دې ولایت د ولسوالیو سره په جوړه شوې غونډه کې لارښوونه وکړه چې د غصب، فساد، قانونو د خپلسرو کیندنو او نشې توکو د کر د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیالې حبیبې کاکړ د وري په 25 ولایت مقام کې د خصوصي پوهنتونونو رئیسانو سره د محصلینو یو شمېر ستونزو حل په موخه ناسته وکړه. ننګرهار ولایت ټولنیزو چارو مرستیالې حبیبې کاکړ په مشرۍ د وري په 25 ولایت مقام کې د املاکي کمیسیون غونډه وشوه چې پر مهال ځمکو اړوند او یو شمېر قضیې وڅېړل شوې او اړوند ادارو ته دوسیې د حل په موخه ولېږل شوې. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په هڅو به ډېر ژر د PMS جاپاني مرستندوی ادارې مشر ډاکټر ناکامورا ته چې له تېرو 15 کلونو راهیسې په ننګرهار کې خدمتونه ترسره کوي ډېر ژر د افغانستان افتخاري تابعیت ورکړل شي چې د بایومټریک چارې نن بشپړې شوې دي. د ننګرهار ولایت مرستیالې حبیبې کاکړ په مشرۍ د بېلابېلو حکومتي او مرستندوی ادارو ترمنځ په دې ولایت کې د پسرلنیو سیلابونو د راوتلو له امله د احتمالي خطرونو د رامنځته کېدو په موخه د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي کمیټې غونډه وکړه. د ننګرهار ولایت پوهنې ریاست کې د ښار جوړونې ادارې له لوري د 21 میلیون او 400,000 افغانیو په مالي لګښت د ساینس ودانۍ جوړه او د وري په 25 د ولړ مراسمو په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. ننګرهار والي شاه محمود میخیل ویل چې د ساینس مرکز ودانۍ چې 22 خونې لري د ښار جوړونې وزارت د 21 میلیونه او 400,000 افغانیو په مالي لګښت د 14 میاشتو په موده کې په 500 متره مربع سیمه کې جوړه شوې ده. په ننګرهار پوهنې ریاست کې د مشتریانو په نوم د ښه خدمتونو او په بیړه د چارو د خلاصېدو په موخه ځانګړې څانګه فعاله شوه. وروسته له هغې چې ننګرهار والي شاه محمود میخیل د ولایت اداري غونډه کې مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په ټولو ادارو کې خلکو سره د مراجعینو پر ځای د مشتریانو په نوم چلند وکړي او دوی ته ځانګړې څانګه فعاله کړي. له ولایت مقام وروسته د پوهنې په ریاست کې هم یاده څانګه پرانیستل شوه. ننګرهار ولایت رودات ولسوال سید علي اکبر سادات د امنیتي مسؤلینو په ملتیا د دې ولسوالۍ بډو سیمه کې په 12 جریبه ځمکه کې ولاړ کوکنار له منځه یوړل. په ننګرهار ولایت کې د هندوانو او سکانو د مذهبي ورځې ویساک 320 کلیزې د جلال آباد ښار په مرکزي درمسال کې په ځانګړو ویناو سره د وري په 25 ولمانځل شوه چې پکې ننګرهار والي شاه محمود میخیل، ولایت مرستیالې حبیبې کاکړ، ولایتي شورا غړي سرارالله مراد، جلال آباد ښاروال ریاض الله درمل، د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم، اصناف او کسبګرو اتحادیې مشر حاجي عزالرحمن عرب، ګذر وکیلانو، اصنافو، ناحیو امیرینو، قومي مشرانو، مدني فعالانو، ځوانانو، امنیتي مسؤلینو، میرمنو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی و. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د خبرو پر مهال
سکانو هندوانو ته د دوی د مذهبي ورځې ویساک 320مې کلیزې د رارسېدو له امله مبارکي ورکړه او زیاته کړه خواشینی ده چې د ویساک مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې سږکال د نورو افغانانو په ګډون اهل هنودو هم د خپلو کورنیو خواږه غړي له لاسه ورکړي. ننګرهار ولایت رودات ولسوالۍ زاخیلو دیني مدرسه کې 15 هلکان او 10 نجونو د قرآن کریم حفظ بشپړ او د مراسمو په ترڅ کې پرې فراغت لیکونه وویشل شول. ننګرهار ولایت ګوشتې ولسوالۍ میرکلا سیمه کې د اشاعة القرآن والسنت مدرسې څخه 10 تنه د قرآن کریم حافظان د مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار سپین غر هوټل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ملي سوداګرو د ولسمشر د حکم پر اساس ټولنه جوړه او رسمنې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په فعالیت پیل وکړ چې حاجي زلمی د ټولنې د مشر په توګه وټاکه. د ننګرهار مرستیال والي تمیم عارف مومند د ټولنې په جوړېدو خوښي وښوده او زیاته کړه چې د ټولنې له مشرتابه او غړو سره به له نږدې ستونزې د حل لارې چارې په ګډه ومومي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د وري په 26مه د دې ولایت په اداري مجلس غونډه کې مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د لالپورې ولسوالۍ د خلکو سره شوې ژمنې عملي کړي او د لا زیاتو مرستو ترسره کولو په موخه دي یا د ولسوالۍ ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ په باسول کلي کې د تعلیم القرآن والسنت مدرسې څخه د یوې غونډې په ترڅ کې د 15 تنو فارغانو چې پکې حفظ، ترجمې او ناظره برخه کې زده کړې کړې وې د دستاربندۍ مراسم ترسره شول. ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ په دولتځیو سیمه کې د دولتځیو فضل قرآن مدرسې څخه 40 تنه فارغانو ته د دستاربندۍ مراسم ترسره شول چې پکې د ولسوالۍ ولسوال محمد صدیق دولتزي، علماء کرامو، مخورو، ځوانانو او ګڼ شمېر نورو برخه اخیستې وه. د جلال آباد ښاروالۍ له لورې د دې ښار 8مې ناحیې اړوند شابرغان اغا زیارت ترڅیمه سینغاړې په مربوطاتو کې د یو شمېر کسانو له لورې د خپل سرو جوړېدونکو دیوالونو او سنګکاریو مخه ونیول شوه. ننګرهار پوهنتون کې څېړنیز نندارتون پرانیستل شو چې پکې د هغو څېړنو پیلې نندارې ته وړاندې شوې چې د ویترنري علومو پونځي د وروستي کال 22 تنو محصلینو لخوا په اړوند برخه کې ترسره شوې وې. د مالیې وزارت د ګمرکاتو لوی رئیس ارشاد پوپل 13 ورځ د یو شمېر نورو مسؤلینو په ملتیا د ننګرهار ګمرک ریاست او تورخم ګمرک مدیریت څخه لیدنه وکړه او مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې ملي عواید د لوړېدو، فساد پر ضد جدي مبارزې او د قانون په چوکاټ کې ملي سوداګرو ته د سهولتونو برابرېدو لارښوونې وکړي. ننګرهار ولایت د برېښنا ریاست له لورې د دورنټي اوبو برېښنا تولیدي دستګاه لومړی نمبر ماشین چې د مدیره په دې خوا یې تخنیکي ستونزه درلوده د دې دستګاه د تخنیکي کارکوونکو لخوا د روسي انجینرانو په مرسته په اساسي ډول حل شوه. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په هڅو په جلال آباد ښار کې د نظم د رامنځته کېدو په موخه تر ټولو لومړی اقدام په دې ښار کې د خپلسرو هډو د مخنیوي او رکشاو ته د حدوداتو د معلومېدو په برخه کې وشوه چې د دې چارې د بشپړېدو وروسته د ښار د نظم په موخه ګڼ شمېر نور اقدامات ترسره شي. ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ مقام کې د ولسوال عبدالوهاب په مشرۍ او امنیتي مسؤلینو د دې ولسوالۍ د مخورو سره د امنیت تامین، غصب مخنیوي او یو شمېر نورو برخو کې د همکارۍ په موخه غونډه وکړه. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د پشې ځوانانو په یووالي خوښي وښوده او له دوی مننه وکړه چې په اتحاد سره د نظام ملاتړ کوي او همداراز یې ډاډ ورکړ چې اطلاعات او فرهنګ او سکتوري خدمتونو رئیسانو ته به دنده ورکړي ترڅو د پشې ژبې او قام اړوند د تاریخي او کلتوري رواجونو د ساتلو په موخه علمي سیمینارونه او نور چارې ترسره کړي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د سمون او پراختیا ټولنې غړو سره د لیدنې پر مهال په ټولو برخو کې د خلکو ونډه مهمه وبلله او ټینګار یې وکړ چې د قومي تړو له مخې دی ولس د خپلو سیمو په امنیت ساتنه کې مرسته وکړي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په مشرۍ د شکایتونو اورېدو او غصب د مخنیوي کمیسیون له غړو چې پکې د دې ولایت د بېلابېلو مسؤلینو یا د ستونزې شتون درلود د مشتریانو په نوم د ځانګړې ورځې په ترڅ کې د خلکو ستونزې واورېدې یا د ستونزې چې د وري په 28مه ولایت مقام کې له سهار 8 بجو څخه د ماسپښین تر 2 بجو واورېدل شوې پر مهال د خلکو بېلابېلې ستونزې د اړوند مسؤلینو سره حل
او یو شمېر نورو د تعقیب په موخه مسؤلینو ته سپارښتنې وشوې. ننګرهار والي وایي د جلال آباد ښار په 6مه ناحیه کې د 3.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بېلابېلې پروژې پیل کیږي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د وري په 28مه د 6مې ناحیې د خالص بابا په پاملوي شورا غړو سره د لیدنې پر مهال وویل چې ډېر ژر به په یاده ناحیه کې د ښاروالۍ په چوکاټ کې د 3.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د سړکونو، ویلو، پلچکونو او یو شمېر نورو پروژو چارې پیل شي. د جلال آباد ښار د 4مې ناحیې په سیمه کې د چنندین په نوم جومات په 1490 لمریز کال کې د بیا رغولو په موخه شهید شوی و، خو غاصبینو د دې جومات د بیا رغولو مخه نیولې وه چې نن د غاصبینو څخه خلاص او ډېر ژر به د جوړولو چارې پیل شي. په ننګرهار ولایت کې د ملي امنیت منصوبینو له لوري د وسلوالو طالبانو غړی نقیب الله چې د چپرهار ولسوالۍ د ماډوګي سیمې اصلي اوسیدونکی دی، نن له غرمې وروسته هغه مخال لاس په لاس ونیول شو چې غوښتل د باج په ډول یو روغتیاپال څخه د 1 میلیون پاکستاني کلدارې واخلي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په لارښوونه د ولایت مرستیال حبیبي کاکړ په مشرۍ د پیښو پر وړاندې د چمتووالي کمیټې غړو په دفتر کې د غونډو کولو پر ځای په جلال آباد ښار او یو شمېر نورو سیمو کې د سیلابونو له امله زیانمنو او تر ګواښ لاندې سیمو څخه لیدنه وکړي. د ننګرهار والي په لارښوونه د لالپورې ولسوال امنیه قومندان، امنیت مدیر او له نورو مسؤلینو سره یو ځای د لالپورې په مارسنګۍ سیمه کې د راوتلو سیلابونو له ګواښ څخه خلک خوندي سیمې ته ولېږدول. د جلال آباد ښاروالۍ ټوله تنظیفي عمله نن شپه د ورښتونو له کبله نوکري ده او ستاسې په چوپړ کې ده او همداراز د اولې ناحیې په مربوطاتو کې د اوبو په مهارولو بوخت دي. د ننګرهار رودات ولسوالۍ په منګل سیمه کې د زیاتو ورښتونو له امله د یو کور دیوال او چت پرېوتی چې له امله یې د یوې کورنۍ 2 مېرمنې او 2 ماشومان شهیدان شوي او 2 ټپیان دي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل تېره شپه ناوخته د مسؤلینو سره یو ځای لومړی سیلاب ځپلو او له ګواښ سره مخ سیمو څخه لیدنه وکړه او وروسته یې زیانمنو کورنیو سره د بیړنیو مرستو ترسره کولو په موخه د پیښو پر وړاندې د بیړنیو چمتووالي غونډه ترسره کړه چې پکې مسؤلینو ته د بیړنیو مرستو رسولو لارښوونه وشوه. ننګرهار کې د تیرو 4 ساعتونو پر مهال د سیلابونو، تندر او چت پریوتو پیښو کې 19 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په مرکز او 15 ولسوالیو کې د تیرو 4 ساعتونو پر مهال د سیلابونو، د چت او تندر پریوتو پیښو د 2 مېرمنو او 2 ماشومانو په ګډون 7 تنه شهیدان شوي او د 1 مېرمنې 2 ماشومانو په ګډون 4 نور ټپیان شوي دي. د دې ولایت د والي وینده تولا خوګیاني د وري په 28مه رسنیو دفتر کې د کنفرانس پر مهال ویل په مرکز جلال آباد ښار، لالپورې، هڅکمینې، مومندرې، کامې، شینوارو، بیسودو، سره رود، دوربابا او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د زیاتو ورښتونو او سیلابونو له امله 260 کورنۍ تخریب شوي دي، شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه زیانمنه شوې او 15 څاروي مړه شوي دي. ننګرهار کې ټولو مرستندویو ادارو ته په بیړني ډول زیانمنو کورنیو ته د مرستو رسولو لارښوونه وشوه. په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیال حبیبي کاکړ په مشرۍ د وري په 28مه د پیښو پر وړاندې د چمتووالي کمیټې غونډه وکړه چې پکې زیانمنو شوو کورنیو ته په بیړني ډول د مرستو رسولو لارښوونه وشوه. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د دې ولایت میاشتنۍ پرمختیایي غونډه کې وویل په هغو سیمو کې چې انکشافي چارې ترسره کیږي فقر له منځه ځي او کله چې فقر شتون ونه لري نو جرمونه هم نه ترسره کیږي چې په همدې موخه یې د برخې ته ځانګړې پاملرنه کوي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د وري په 28مه په دې ولایت کې د ګمرک او مستوپیت اړوند د یو شمېر سوداګرو ستونزې د اورېدو پر مهال دوی ته ډاډ ورکړ چې هغه ستونزې چې په دې ولایت کې ورته حل لاره نه موندل کیږي په مرکز کې به ورته د حل لارې موندلو هڅه وکړي. د ننګرهار یو شمېر دیني عالمانو هیواد کې د سولې لپاره له جوړېدونکي مشورتي لویې جرګې ملاتړ وکړ، خو پر حکومت یې غږ وکړ چې دغې جرګې ته هغه اشخاص دعوت کړي چې د هیواد ګټو ته ژمن وي. د مساعدینو شبکې غړو د ننګرهار اسلام محکمې رئیس سره د ښځو د امن په کور کې د 2 مېرمنو د قضیو
او یو شمېر ستونزو او موضوعاتو په اړه ناسته وکړه. ننګرهار ولایت کوز کونړ ولسوالۍ کې د ولسوالۍ او درې نور خلکو ته د خپلو سیمو امنیت ټینګښت او امنیتي ځواکونو سره د همغږۍ په موخه غونډه وکړه. ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ د چکنور اړوند په چوڼۍ سیمه کې د ملي امنیت موظفینو د وسلوانو له پټنځي څخه 200 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي ترلاسه کړل. ننګرهار ولایت درې نور ولسوالۍ نیت الله هجرت ګردیوال سره د بیلابیلو سیمو قومي مشرانو د کوکنارو مخنیوي، سولې، پخلاینې او امنیت ټینګښت په موخه ناسته وکړه. ننګرهار کې د افغانستان پالیسي ګروپ ادارې له لوري د ختیځ زون په کچه شاوخوا 150 کسانو د مدني ټولنو غړو څخه د سولې بهیر کې د خلکو د غږ اورېدو کنفرانس ترسره کړ. په دغه کنفرانس کې د سولې مذاکراتو، د سولې په ګټو او نور اړخونو د کنفرانس ګډونوالو خپل نظرونه شریک کړل. ننګرهار کاري محکمې د جزا ابتدایي دیوان د قتل، زناتو د زمینې برابرونکو، خپلمنځي شخړې، غلا او ناقانونه پیرودنې په قضیو کې د 4 میرمنو په ګډون 14 تورن کسان پر بند محکوم کړل. د ننګرهار والي په هڅو په تورخم ښارګوټي کې د راول شو نږدې 2.5 باروړونکو موټرو ته د تګ برابرولو او لامل د 80 میلیون افغانیو فساد مخه ونیول شو. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په هلو ځلو په تورخم ښارګوټي کې د نوبت مراعات کولو او په نورو بیلابیلو نومونو د راول شو نږدې 2.5 موټرو ته د تګ زمینه برابره او لامل سوداګرو ته د 80 میلیون افغانیو ګټې په اوښتو او په همدې کچه د فساد مخنیوی هم وشو. د جمهور رئیس په لارښوونه د ننګرهار والي په مشرۍ په نظامي او ملکي ادارو کې د ترسره شوو فعالیتونو په اړه د رسنیو له لارې ولس ته حساب ورکړل شو. د ولسمشر محمد اشرف غني په لارښوونه د ننګرهار والي شاه محمود میخیل له لوري د وري په 9 د یو مطبوعاتي کنفرانس له لارې د تیرو 2 میاشتو پر مهال د دغه ولایت د ټولو دولتي او نظامي ادارو د فعالیتونو، لاسته راوړنو او ستونزو په اړه ولس ته حساب او معلومات ورکړل شول. د ننګرهار امنیه قومندانۍ د جنۍ جرمونو پر ضد د مبارزې پولیسو د خوږیاڼو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 2 انسان تښتونکي ورونه چې لوړګینې مشهور په پاچا او خان بهادر په نومونو دي نیولي دي. یا 2 ورونه د یو تن انجینر د تښتونې په قضیه کې نیول شوي چې د لومړنیو پلټنو پر مهال په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. ننګرهار ولایت ګوشتې ولسوالۍ د ورسک او راغک کریو د ښوونځیو زده کوونکو ترمنځ د سولې تر عنوان لاندې د مقالو لوستلو سیالۍ ترسره شوې چې په ترڅ کې عدالت لومړی، کاري عبید دوهم او عبید د ښو مقالو لیکلو له امله مقاومونه خپل کړل. ننګرهار ولایت کوز کونړ ولسوالۍ اړوند د فیض القرآن مدرسه کې د 8 نجونو په ګډون 3 اتنو د دستاربندۍ مراسم د یوې غونډې په ترڅ کې ترسره شول چې پکې ولسوال اسماعیل شینوار او ګڼ شمېر نورو مسؤلینو ګډون کړی و. مومندرې ولسوالۍ کې د یو شمېر ښوونځیو زده کوونکو ترمنځ د سولې تر عنوان لاندې د مقالو لیکلو سیالۍ ترسره شوه. ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ اړوند د باسول او 1009 کریو د ښوونځیو زده کوونکو ترمنځ د سولې تر عنوان لاندې د مقالو لیکلو او لومړنۍ پړاو سیالیو لومړۍ برخه ترسره شوه چې پکې مسؤلینو هم ګډون کړی و. ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ ښاروالۍ مقام له لوري د عبدالخیلو بازار، ملاز غر بابا لیسې او نږدې کورنیو ته د 300,000 افغانیو په مالي لګښت د لمریزې برېښنا په وسیله د پاکو اوبو رسونې شبکه تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یادې شبکې د فعالېدو د ګټې اخیستنې پر مهال مسؤلینو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی و. په نوموړې سیالۍ کې چې د شمشاد ټلویزیون او اتصالات کمپنۍ په نوښت جوړه شوې وه، د ننګرهار پوهنتون د محصلینو په شمول 250 تنو کاریانو ګډون وکړ. د حسن کرت د یادې سیالۍ په اړه د شمشاد ټلویزیون د نشراتو مسؤل نجیب الله انورزي وویل د قرآن کریم د حسن کرت سیالۍ د مرکز په ګډون د هیواد په 7 زونونو کې ترسره کیږي چې د هر زون د کاریانو له منځه 15 تنه غوره تلاوت کوونکي ټاکل کیږي. د دې پوهنتون مسؤلین وایي د دولتي ښوونځیو سره د مرستو دا لړۍ تازه ده او غواړي په راتلونکي کې دا لړۍ وغځوي. په همدې حال کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي پر نورو پانګوالو هم غږ کوي چې د دولتي ښوونځیو د ستونزو په حل کې دي
ورسره مرسته وکړي. د خراسان پانتون رئیس احمد طارق کمال وای د ننګرهار په مرکز ولسوالیو کې د ښوونځیو سره د مرستو لړۍ له جلال آباد ښار څخه پیل کړه چې وروسته به د ولسوالیو ښوونځیو ته هم وغځوي. دغه څرګندونې په ننګرهار کې د ختیځې سیمې دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو له لوري د ورې په 29مه په جوړه شوې غونډه کې وشوې. د ننګرهار حج اوقاف رئیس مولوي محمد داود مجاهد، دیني عالم مولوي نثار احمد، مولوي جلال آبادي او یو شمېر نورو د خبرو پر مهال په افغانستان کې د وینې تویېدو د مخنیوي په موخه د جګړې په ښکېلو خواو غږ وکړ چې اوربند اعلان کړي او د ورور مخه دې تر ټولو لومړی ونیسي. ننګرهار ولایت پیښو پر وړاندې د چمتووالي اداره کې د بیلابیلو سیمو 5 سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستندوی ادارو له لوري د 190,000 افغانیو په ارزښت د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته د ورې په 29مه ترسره شوه. د ننګرهار نوي امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د دې ولایت خلکو او د قومندانۍ منصوبینو ته وروپېژندل شو. د ننګرهار نوي امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز د ورې په 13مه د یوې پراخې ولسي غونډې په ترڅ کې خلکو ته او له هغې وروسته په امنیه قومندانۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د قومندانۍ منصوبینو ته وروپېژندل شو. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په مشرۍ د دغې ولایت د نظامي شورا غونډه چې د ورې په 29مه ماښام ناوخته ترسره شوه پکې د نوي او مخکیني امنیه قومندانانو او نورو مسؤلینو ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین جنرال خوشحال سادات هم برخه اخیستې وه. ننګرهار ولایت په چرګام ولسوالۍ په 2 سړکه بازار کې د سپینغر ځوانانو ټولنې په نوښت د سمن او پراختیا ټولنې خوږیاڼو ځوانانو سراسري شورا او په چرګام علمي پرمختیایي شورا په ملاتړ د سیکارام دودیزې کلنۍ ولسي مشاعره د هېواد د بیلابیلو سیمو څخه د سلګونه ولسي شاعرانو او شعر مینوالو په ګډون سره ترسره شوه. د جمهور رئیس محمد اشرف غني د حکم له مخې د شینوارو په 6 ولسوالیو کې د جوماتونو، ښوونځیو او کلینیکونو جوړولو، کرنیزو او پاکو اوبو رسونې برخه کې د 225 میلیون افغانیو په ارزښت لسګونه پروژې پیل کیږي. ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ په زنګو کټ سیمه کې د یوې خیریه موسسې له لوري په شاوخوا نیم جریب ځمکه کې د یو جومات تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د ننګرهار ولایت شیرداد ولسوالۍ په مرکخیلو سیمه کې تېره شپه ماښام شاوخوا 6:30 بجې د بې پیلوټ الوتکې په 2 پرلپسې بریدونو کې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو د والي مرستیال شیخ زرمحمد چې مشهور په رحماني و د دوی د ګڼ شمېر رهبرۍ غړو سره یو ځای ووژل شو. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د ورې په 13مه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې په حکومتوالۍ کې د ښځو ونډې په اړه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دغې ولایت په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه ډېره کمه ده خو د ډېرېدو لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي دي.